محترمه برمله محترمه ملحده ساینسدانه علیمه پوه هغه پروفیسره ته ماته وایه چې ستا د مور ثبوت ډي ان اې ده زه درته وایم چې دا ډي ان اې چا ډسکور کړه په کوم ملک کې په کوم تاریخ کې دا ساینسدان نوم راته ووایه خلاص Bam, bop, bada bop, boom, pow. کاپي کوي نن مې دا دې ستاسې کاپي معلومه شوه ته د افغانانو ملحدینو انامي یې ته یو د ډي ان اې تاریخ نسې ویلی د ډي ان اې تاریخ نسې ویلی د بیګ بین تاریخ نسې ویلی دا ته ساینسدان یې ته د مور ثبوت یې راکړه ستا مور د ډي ان اې ده ډي ان اې چا ډسکور کړه څه شي Oh, come on, man! مسلمانانو دا برمل و He is finished, man! You're finished, man! You're finished, boy! دا برمل و دا د ملحدینو هغه نامي و د افغانانو ملحدینو هغه نامي و ومولیدی په څو دقیقو کې مو در ختم کړئ څو دقیقو کې مو ختم کړئ درته څو دقیقو کې ختم سو فینیش سو د مور ثبوت یې نسوی راکولی ډي ان اې تاریخ یې نسوی ویلی د بیګ بین تاریخ یې نسوی ویلی هېڅ دلیل منطق ثبوت ساینس خبر له نه و محترم مسلمانانو زه به درته ووایم پوه شولاست زه به درته ووایم چې ډي ان اې چا ډسکور کړې ده بیګ بینګ چا ډسکور کړی دی تاریخ شان به زه درته وایم نعمت الله اجتماعي به درته وایي دا ملحدین نه په ساینس خبر دی دا د ګوګله کاپي کوي وترشتېدی ولاړې وترشتېدی دا ملحدین هېڅ علم نه لري نشه سیګریټ بس دغه د دوی تعلیم علم دی ښکنځل سپکاوی توهین دا د دوی علم دی وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثل برمله ژوند په خیر خوشحاله خیرتي ده خیر ده بیداری خیر ژوند په خیر دی خیر خیرتي شکر دی فرض کړه ته څنګه پښتنه یې په کمنټ کې وکړه د ویښتان د چا په خوا جوړ کړی دي ما راته وایي چې جواب درکم مننه مرمله بخښه دي یو پوښتنه غواړم چې وکړم که اجازت راکړې ستاسو یو پوښتنه لرم ستا عمر کېږي چې ته ملحد شوی ملحد خو داغه ته وایي چې ته ملحد یې د الله وحدانیت نه منې خدای نه منې اسلام نه منې اسلام دې پرېښوی مرتد شولې نو ته کله مرتد شولې څو کاله کېږي څو عمر کېږي کله ملحد شولې ملحد په معنا نه پوهېږم څه ملحد مثلا ته ماته وایي چې د الله وحدانیت نه منې ته ملحد وایي زه وایم چې دا څه ماته وایي مثلا دا له خبره وایي چې د الله نه منې مرتد پېژنې ګوره زه خبر نه خلاصه کړم ته ماته وایې چې تا له خوا ماته ویل کېږي چې ته دغه پلانکی شی نه منې مثلا یو نوم اخلک یې نه منې زه هغه پېژنم ته یې دا نه منې ته داسې مرته دا نه منې ځکه ته په دغه شی دغه کوې مطلب دغه صفت مې ومانه ته راته ووایي دا دغه شی زه به دا پوښتنه سوال کړم تا کله اسلام پرېښوی څو کاله کېږي ګوره اسلام ما رانیولی نه شو پرېښودلو څنګه
ستا د هیواد عکس ما سره شته چې تایید یې کړی ده په پاکستان کې په مکتب کې وې او په مسجد کې دې لمونځ کوې او تا چې کوم وخت مسلمان وې زما سره دې ټوله ستا هسټري شته. ته چې مسلمان وې بیا تا اسلام پرېښود هندوستان ته ولاړې بیا دې ولې تعلیم وکړې تا اسلام چې پرېښود څو کاله کېږي ټول ستا هسټري شته. ته چې مسلمان وې بیا تا اسلام پرېښود هندوستان ته ولاړې بیا دې ولې تعلیم وکړې تا اسلام چې پرېښود څو کاله کېږي ټول ستا هسټري شته. ته چې مسلمان وې بیا تا اسلام پرېښود هندوستان ته ولاړې بیا دې ولې تعلیم وکړې تا اسلام چې پرېښود څو کاله کېږي ټول ستا هسټري شته. ته چې مسلمان وې بیا تا خرابي ده ستا په ټلیفون کې خرابي ده برمله خرابي ده ستا په ټلیفون کې خرابي ده برمله بیرته زنګ ووه بیرته زنګ د برمل په ټلیفون کې خرابي وه دا برمل چې کومنټ یې کړی وو او ویل یې چې د وریښتان یې د چا په خوښه پرېښي دي نو ما ورته وویله چې وریښتان خو مې په خپله خوښه پرېښي دي دا څوڼې پرېږدمه څوڼې سنت طریقه ده څوڼې ژره نو ستاسو هم څه محبت لرم نو ما راسه لایف چې جواب درکړمه نو بیا د دې لایف راغی زه بیرته زنګ ورته وایم برمل ته ما پر برمل سوال وکړم افغانستان دې کړی پرېښي برمله جوړ په خیر دا اواز بیرته زما بیرته ما ته راځي زه ستاسو خبرې کوم نه پوهېږم کوم یې لګولی دی و الو الو ته خبرې وکړه خبرې الو زه اورم سامسون زه ستا اواز هم راځي صحیح ده ما ستاسو دا سوال وکړي برمله مال تا څو کاله کېږي چې تا اسلام پرېښی مرتد شولې ګوره اجتماعي صحیح ده ما سره مې واورېده دماغ یې بېرته دوباره راځي که اسلام او فکر وي ستاسو په نظر باندې یو علم وي او هغه ماشوم ته ور انتقالوي هغه ماشوم هغه بیخي ماشوم ده هغه دا مني هغه دغه فکر ولري چې هغه ورته وایي ماشوم خدای ومنه هغه خدای نه مني هغه چې خدای پیژني خدای تحلیلولی دین پیژني دین تحلیلولی بیا یې مني یو منل دي یو تحلیلول دي دا دین په ټول خلکو تحلیل خلک ورباندې پوهېږي نه زما سوال جواب تا را نه کوي ته چې کم وخت زه اوس فعلا ستا د الحاد برمله یوه دقیقه زه اوس ستا د الحادو د ملحد په اړه خبرې نه کوم کم وخت چې ته مسلمان وې مسجد ته تلل لمونځ دې کوئ بیا چې ته اسلام دې پرېښوئ الحاد ته داخل شولې ملحد شولې څو کاله دې کېږي سمپل کلونه دې راته ووایه نه الحاد څو عمر کې یې د څو عمر څه دا الحاد و ملحد یې څو عمر دغه کلونه دې راته ووایه یو کال دوه کاله لس کاله ګوره
ما ته دغه دوه وار راځي خپل دغه څنګه راځي زه دوباره جوین کوم صحیح سو بیرته زه زنګ درته وم محترم مسلمانانو پر ده مازې ما یو سپک کوچنیک سوال وکړ چې ته اسلام کې وې مسلمان وې زما سره د کوچنیوالي عکس لاسته چې دی کوچنی پاکستان کې سکول وای او د مسجد ته لمونځ کوي زه د تاریخچه ما تر معلومه ده څو کاله کې چې مخیر شوی سیمپل کوشن یو عام سوال دی مازې کلون دي راته وویل څو عمر کېږي چې ته مخیر شوی څنګه سو سم سو بله आवाज راځي ستا आवाज راځي ها صحیح ګوره اجتماعي ته خبره زه پوه کوم یو اسلام داسې منل دي چې زه لوی سړی یم اسلام مې لوستی وي خدای مې پېژندلی وي او بیا ورغلی یم هغه مې راخیستي وي منلي مې وي دې ته وایي چې زه مسلمان شوم او بیا یې په یو د زمان په یو وخت کې په یو معین وخت کې زه هغه درته پرېږدم دغه سوال ته هغه وخت ته وي کله چې بیا ورځي خپله بسه راخیستی وي خپله مې انتخاب کړی وي خپله مې څېړلی وي راخیستی مې وي درته زه مسلمان شوم که ګرته مې پرېښی وي دلته زه ملحد شوم اصلا دغه پروسه ما نه تېره کړې نه ما دې خپله صحیح سو صحیح ده ګوره د خپل یقین نه ده دین به خپله راخیستې نه ده ما انتخاب کړی نه ده راغلی د ټولنه کې د ماشومتوب چې په خلکو باندې خلکو ته ټیک شوی ده ټیک شوی نه دی تحمیل شوی دی چې په ټولنه کې راغی په ټولنه کې راغی په هغه ټولنه کې چې ته وې چې پر تا باندې راغی او تا چې لمونځ کوئ مسجد ته تللې بیا چې ته هغه سجد ځان ویستی دي پرېږدي شوي الحاد ته ولاړې څو کاله کېږي ها داسې ووایه د تحمیلي ایډیالوژي نه هر شی چې ته بولې څه وخت دې پرې شوي کلون دې راته ووایه د دې وخت خو راته یاد نه ده خو دا خپله هغه لري ده د شکل څو کاله کېږي رپلي اندازن لس کاله کېږي لس کاله کېږي چې ملحد یې او الحاد تعقیب کوې دا فاطمه وایي نه زه ذات المجنون داسې نه وایم زه وایم دا خبرې چې خلک کوي دا ماته منطق نه پیدا نه لري ځکه د خپل دې ته هیلولی نه شي خپله وایي چې موږ یې نه پېژنو او د ما یو هغه دا دی د منطق د دې لپاره نه ده چې کله ته خپله یو شی بذات خود نه پېژنې هغه د هغه د تعریف لپاره کوم منطق نه شي وړاندې کولی مثلا ته یو شی نه پېژنې اصلا نه پېژنې کله چې د ژوندو حواس بالکل لرې ده او د طبیعت کې طبیعت کې اوسېږي طبیعت کې هر شی ته مثال په توګه د پدیدې ته راوړې د پدیدې د مثال په توګه راوړې هغه به ته د پاسبیلیټي نه راوړې صحیح ده یو شی پاسبل وي د پاسبیلیټي به ته مثال راوړې اجتماعي غږ وي زه خبره به کومه څنګه کوم نو پاسبیلیټي نه به په دې په اړه مثال راوړې ته به ته هغه منې خپل خپل د ژوندو حواسو لرې وي نو څه به یې د مثال توګه یو بله پاسبیلیټي راوړې زه دغه شی خپله ده خدای یا الله یا میتافیزیک هغه چې کله په جهان کې د انسان د ژوندو حواسو په اساس باندې تحلیل کېدلی نه شي او بیا یې په طبیعت کې دننه یو پاسبیلیټي نه یو مثال نه شي ورته وړاندې کېدلی زه دا منطق برمله لس کاله کېږي چې ملحد یې الحاد تعقیب کوې الحاد کې اسلام دې پرېښوی زما خبر ته غوږ ونیسه خبر ته مې غوږ ونیسه ما ستا خبر ته غوږ نیولی زما خبر ته غوږ ونیسه زه دلې یم زه نه درته زغلم تا ته وخت در کوم زما دارې خبرې به چې دی جواب راکړې ته بیا زه در کوم زه ستاسې نه زغلم پوه شولې بخار ارام ریلکشن چیل اوټ ریلکس ډېر ریلکس ده ورخطا کېږه مه پوه شولې ورخطا کېږم لس کاله کېږي چې ملحد شوی اسلام دې پرېښی دی
ورته څه او دین دې پرېښوئ او د الله وحدانیت دې ریجکټ کړي، نه دې ومنئ الله نه منمه. نو په دا 10 کاله کېږي چې 10 کاله کې ته دنیا مسلمانانو ته هره ورځ چلنجونه ورکوې، علماو ته، شیخانو ته، ملایانو ته، مسلمانانو ته، افغانانو ته، 40 میلیونه مسلمانان افغانان ته هر ورځ چلنجونه ورکوې چې ما ته د الله وحدانیت په ثبوت ورسوي، الله ما ته په ثبوت ورسوي، قرآن ما ته په ثبوت ورسوي چې د الله کتاب دی، رسول الله صلی نبوت ما ته په ثبوت ورسوي چې هغه د الله نبی دی، رسول الله صلی د معراج شپه پر ایوان باندې تللی اسمانو ته ما ته په ثبوت ورسوي، ما نه لیدلی، شیطان ما ته په ثبوت ورسوي، ما نه لیدلی، ملایکې ما ته په ثبوت ورسوي، ما نه دی لیدلی، زه نسم لیدلی، زه نه منم، زه دلیل غواړم، منطق غواړم، ثبوت غواړم. قیامت ورځ جنتونه دوزخونه ما ته په ثبوت ورسو، زه نه منم. د مرګ بعد ژوند ما ته په ثبوت ورسو. دا 10 کاله چې دي دغه ستا چلنجونه دي مسلمانانو ته، علماو ته، ملایانو ته، 40 میلیون افغانان ته دا چلنجونه دا 10 کاله تور کوي، هره ورځ پر فیسبوک ورکوي. صحیح سو دغه دي چلنجونه دي که یا دا ستا چلنجونه دي برمله. زه به دا درته وایم چې برمله ملحده ته یو ډېر غټ چلنجونه دي ورکړي دي مسلمانانو ته، علماو ته، ملایانو ته، او 10 کاله. زه به یو کوچنک سوال درڅه وکړم، کوچنک سوال چې د دې چلنجو څخه به ډېر کوچنی چلنج کوچنک سوال به وي، او دغه کوچنک سوال که تا ما ته راحل کړي برمله، که تا ما ته په ثبوت ورسوي، ثبوت بستایي، دلیل بستایي، ما ته بیا په ثبوت رسوي. که تا ما ته په ثبوت نن ورسوي، دلیل دې راکړي او سوال دې راحل کړي برمله، زه نعمتالله اجتماعي نن لایف ستا لارې ته در اوړم. دا زما چلنج دی تا ته. 10 کاله دې چلنجونه کړي دي مسلمانان ټوله ویني، دنیا ویني، 10 کاله چلنجونه دې ورکړي دي. نن زه نعمتالله اجتماعي تا ته داسې چلنج در کومه چې زه نعمتالله اجتماعي ستا الحاد ته در اوړم. که تا ما ته یو ثبوت راکړي، یو دلیل راکړي او ما ته دې په ثبوت ورسوي او زما سوال دې راحل کړي، زه در اوړم، د هغه ګړی در اوړم. دا زما دلیل و ثبوت به راکوې. 10 کاله چلنجونه ستا وه، نن زما چلنج دی، زما چلنج قبول که او که دې را نه کوي کلمه به وایه، شهاده به لایف وایه، مسلمان به یې، خبره خلاصه ده، بالا ختم یې ناکامه، الحاد ملحاد منحد ټول ارګومنټ ټول ستا دغه ختمیږي په دا یوه سوال. صحیح سو برمله الله ومن ته وایه ستا چلنج، الله وحدانیت ما ته په ثبوت ورسو، الله خالق دی، ثبوت یې راکړه، ما نه دی لیدلی، رسول الله صاحب ما نه دی لیدلی، ثبوت یې راکړه، د نبوت ثبوت یې راکړه، رسول الله صاحب ختلی دي اسمانو ته پر ایوان، ثبوت یې راکړه، ما نه لیدلی، ما لیدلی نه دي، ملایکې ما نه لیدلی، شیطان ما نه لیدلی، مرګ بعد ژوند ما نه لیدلی، ما نه دی لیدلی دا شان، ثبوت راکړه. کم شان چې تا لیدلی دي هغه ته منې، کم شان چې تا لیدلی دي، نو تا چې هغه لیدلی دي هغه ستا خپله مور جان ده، ستا مور د ژوند دې ورسره کړی دی. ته د خپلې مور ما ته ثبوت راکړه چې ستا مور ده. د الله وحدانیت نه منل، د رسول الله نبوت نه منل، قرآن نه منل داسې معنا لري لکه ته چې خپله مور جان، خپله والده صاحب نه منې. تا خپله مور لیدلې ده، ما ته ثبوت راکړه چې ستا مور ده، یو ثبوت راکړه، ستا ثبوت ستا دلیل به وي. که دې ما ته ثبوت راکړي چې ستا مور ده، په ثبوت دې راته ورسول نن، زه در اوړم، د هغه ګړی ستا لارې تر اوړم. دا چلنج دی زما، د مور ثبوت یې راکړه، ستا مور ده. زه به پر دې اړه باندې تاسو ته د مقدمې به لیک درته ووایم چې پوښتنې صحیح دي، جواب یې درکوم. بلکل وخت راکړه د دې به تاسو غواړم صحیح ده. ما وختي یو فورمول وړاندې کړه، فورمول دا ده چې کله د یو شي پازیبیلیټي نه وي او له خپله ځانه اثر نه شي ښودلی، دا موجود نه دی. صحیح ده. د ایګزیسټنشیالیزم د فلسفې پر اساس باندې هر هغه څه
هر هغه څه چې موجود وي باید له خپله ځانه یو اثر وښودل. دغه دماغ مور چې ده دماغ مور په دې موجوده ده دغه اثر ده، زه یې اثر یم، زه هغې اثر یم. داسې مشخصه څوک ده، نومې څه ده، څنګه ده دا فاضل کې اخر د خبره ده، جزئیات خبره ده. په کل کې دماغ مور ځکه موجوده ده، خبره په موجودیت دماغ مور ځکه موجوده ده چې زه یې اثر یم. صحیح ده؟ څه وړاندې وي هر هغه څه چې موجود وي باید له ځانه یو اثر ښکاره کړی. یوه مسله. دویمه مسله، د مور موجودیت باندې خبره راشي، ته د مور د موجودیت لپاره خپله څه هم یو ثبوت دي، یو ځینو څه هم بل هم دلته دا یو نفر چې ناست وي دا هم د مور د مندو د موجودیت اثرات موجود دي. په دې اساس باندې دغه پازیبیلیټي موجوده ده چې مور شته. اوس د دغې مور د پازیبیلیټي 100% موجوده ده، د ځانه یې اثر ښکاره کړی، اثر یې بالفعل موجود ده، دا موجود دي. اوس په مور ثابته شوه چې مور موجوده ده؟ نه ده ثابته. دا غوږ ورته ونیسه. ولې؟ دا نه جواب دی، نه ثبوت دی، نه دلیل دی چې ته وایې چې زه موجود یم نو زما مور موجود ده، ما د مور سره ژوند کړی دی نو زما مور غوږ ونیسه، خبرې انټرپټ نه کوه پر ما ده، غوږ ونیسه. زه نه زغلمه، زه دلې یم، ورخطا کېږم، غوږ ونیسه. برماله دا ستا ثبوت و دلیل نه دی چې ته وایې چې زما مور ده ولې زه موجود یم. زما مور موجود ده، ستا مور لیدلې ده، ژوند یې ورسره کوي، دا دلیل نه دی، ثبوت نه دی. ستا د مور یو نیکه و 1000 کاله در مخه یې ژوند کوي چې هغه نه موجود دی، نه نوم در معلوم دی، نه ورسره میلاو سوی، نه دی لیدلی دی، نه قبر در معلوم دی. نو که ستا دا دلیل ثبوت دی چې ته موجود یې، ستا مور موجود ده، نو 1000 کاله در مخه ستا یو نیکه و هغه نه موجود دی، نه قبر ستا نه لیدلی دی، نه ورسره میلاو سوی، نو هغه بیا ستا نیکه نه سو، هغه ستا نیکه نه سو. چې ته وایه ما الله نه دی لیدلی، زه نه منمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی پر آس باندې پر حیوان باندې ختلی اسمانو ته ما نه لیدلی، زه نه منمه. او د ملایکې او شیطانان ما نه لیدلي، زه لیدلی زه نه منم. د قیامت ورځ جنتونه ما نه لیدلي، زه نشم لیدلی. ته چې هغه شی وینې، یاد یې کړه زما خبر نه خلاص کړه، ته چې هغه شی وینې هغه ستا مور ده، ستا د مور ثبوت راکړه. ته وایه زه موجود یم، 1000 کاله در مخه ستا نیکه و نه موجود دی، نه میلاو دی، نه ورسره میلاو سوی، نه در معلوم دی، نه نوم، نه قبر، ستا نیکه هغه نه سو، نو بیا هغه ستا نیکه نه سو. اوس دلیل و ثبوت راکړه ستا د مور چې ستا مور ده، ماته ثبوت دلیل راکړه. چلنج مې در کړی دی، په انتظار یم. بالکل صحیح، سمه صحیح جواب راکړه. صحیح ده. ګوره خبره د موجودیت ده، دما مور شته که نه، دما د مور نیکه شته که نه، د دې زه ثبوت درکوم موجوده ده که نه. کله دما مور موجوده شوه، ثابته شوه، که ته دا ومنې چې ستا مور خو موجوده ده، ثبوت یې راکړه. څه ثبوت لرې؟ خو ما درته ویلي چې هر هغه څه چې موجود ستا نیکه نه دی موجود، 1000 کاله در مخه ستا د مور یو نیکه موجود نه دی، میلاو سوی نه دی، قبر نه در معلوم وي، نوم یې نه در معلوم وي. د هغه راکړه ثبوت. نو بیا هغه خو نسته، نو بیا هغه ستا نیکه نسته، موجودات دی، لکه تل دی، نیکه دې 1000 کاله در مخه راکړه، ثبوت یې راکړه. دا یو چلنج دی، ثبوت راکړه د مور دی، ستا مور ده، په ثبوت یې ته ورسو، راکړه دلایل راکړه، ثبوت یې راکړه. چلنج یې منلی درته لګیا یم. سمه ده راکړه. دا خو ته یو دلیل ماته راکړه، موجود دی. زه درته وایم ستا 1000 کاله در مخه نیکه نه موجود دی، نه میلاو سوی، نه قبر در معلوم دی، نه لیدای سې، نه په خبر یې چې څوک و، نو هغه بیا ستا نیکه نه سو که موجودات دی. بل دلیل راکړه، ماته دلیل ثبوت راکړه. ګوره دلیل ثبوت خو ته دا ته وایه چې ګوره زه ملحد یم، برمله ته وایه زه ملحد یم، زه چې هغه شی په سترګو وینم. برمله ستا ثبوت دا دی چې ته وایه زه په سترګو وینم، هغه زه منم. الله زه لیدای نسم، زه نه منم. روسا زم پر حیوان باندې تی دی، زه نسم لیدلی، زه نه منم. ستا مور تا لیدلې ده، ثبوت یې راکړه. ستا د مور څه ثبوت دی؟ ستا مور ده.
ثابت 2 دقیقې وخت راکړه ونیسه بیا که. بیا خپلې خبرې ګوره اجتماعي ما درته ویلي په دوو حالاتو کې د یو څه شي د موجودیت خبره معلومېدی یا دا چې خپله ومنې ووینې چې دا د پنځلسونو حواسو پر اساس باندې د تحلیل او تجزیې وړ دي یو دغه شی موجود دی یو هغه شی موجود دی چې په جهان کې مثال پیدا شي مثل یې پیدا شي موږ په طبیعت کې ژوند کوو په طبیعت کې د پاسبیلیټي پر اساس باندې د یو مثال پیدا کړي دا هم موجود دی یا داسې د ځان یې اثر ښکاره چې مثال نه وي چې یا یې مثال نه وي یا تا تجربه کړی نه وي خو د ځان اثر ښکاره کړي دا شی هم موجود دی درې مواردو کې یو شی ثابتولی شي دا څه اول دا چې خپلو پنځګونو حواسو باندې تر برید لاندې ونیسي تحلیل دا شی موجود ده دویم هغه څه په جهان کې څه مثال پیدا کړي صحیح ده مثال یې پیدا کړي دریم هغه څه موجود ده چې خپله ځانه اثر وکړلی شي په دغه درې مواردو کې زما مور شته زما د مور نیکه شته جهان شته طبیعت شته هر څه شته مګر خدای زه په دغه مسایلو باندې نه شي کولی خدای ثابت کړي ما درته ویلي که بحث فلسفي وي که بحث منطقي وي که بحث تحلیلي وي خبره په موجودیت کې وي خبره په اګزیستنشیالیزم کې وي په اګزیستنشیالیزم کې دغه درې فورمولاوې چې ما درته وښودې د دغو درې فورمولاو پر خپل زما مور موجوده ده الله ځان یې اثر ښودلی دی اثر نه زما د مور نیکه موجوده ده ځکه زما د مور به پلار وي د هغه هغه پلار د هغه نیکه اثر صحیح ده یو دم نه دی راغلی بله خبر دا ده یو شی موجود وي او چې تاسو تحلیل وړ نه وي چې نه شي لیدلی چې نه شي کتلی وګورئ چې نه شي کتلی خو مثال یې موجود وي چې ستا نیکه اوس ژوندی ده پرون د خپله بایوګرافي کې لیکلي وو چې ستا نیکه زما د مور د نیکه مثال ده دا هم موجود دی نو ته نه شي کولی دا مې درته ثابته کړه چې موجود دي دا څه ماته وایي چې څه رابطه ورسره لري که نه د دې بل بحث دی وګورئ چې مشخص ووایي چې دغه یې تاسې قبر ده دلته دغه بحث د لیک لویږي ټول جهان فزیکس دی او د فزیکس پر اساس باندې بیا بایولوژیکل سیستمونه نور دا جزئیات دي د هستي او د جوهر او د موجودیت او د اګزیستنس نو دا ټوله مسله راواخلو اساسي مسلې جهان دی طبیعت دی اتمونه دي انسان یا د نیکو د بل نیکو چې هر څه نوم ته ورداخلي د هر چا نیکو یادوي هغه یاد کړه د هغه موجودیت ځکه انسان پذیر کړه چې انسان د اټومونو یو بلډینګ ده او اټوم موجود ده انسان موجود ده هغه ته نیکه وي که بزرګ وي که پلار وي که بل دا شی موجود دی ته په دغه مسله باندې زه تاته بیرته د منظمه ستا درې شیان دي رایاد کړه تا ما درته وویله چې برمله زه تاته چلنج در کومه که دې ماته خپله مور په ثبوت ورسول غوږ ونیسه که دې مور په ثبوت ورسوله ماته به ساینسي دلیلي علمي ثبوت راکوي چې ستا مور ده ماته په ثبوت ورسوه که دې ماته په ثبوت ورسول ما زه ستا لار ته راوړم تا ماته وویله چې زما مور موجوده ده زه یې لیدای سم ته ژوند دې ورسره کړی دی د دې دا ثبوت دی دا ستا په وجه ستا مور ده زه اوس ستاسو دا سوال کوم ستا د مور چې وګوره ستا د مور 1000 کاله در مخه یو نیکه اوسېدی که یا تا لیدلی دی اوسېده نه بلې خوا ته بل سوال جواب راکړه لیدلی دی که یا میلاو سوی ورسره نه قبر در معلوم دی نه نوم یې در معلوم دی 1000 کاله در مخه د نیکه دی نو بیا خو ستا هغه نیکه نه سو نو ته ماته ساینسي ثبوت راکړه په ساینس ته ماته په ثبوت ورسو چې ستا مور ده ته خو ملحد یې ته خو ساینس منې ستا د مور دا ثبوت نه دی چې ستا مور موجوده ده 1000 کاله در مخه ستا نیکه موجود نه دی لیدلی دی نه دی نوم یې نه در معلوم ستا د مور ثبوت راکړه چې ستا مور ده ته ماته یو دقیقه صبر وکړه برمنه محترمه برمه ده ستا د خپلې مور ماته یو ثبوت نسې راکولی چې خپله مور ماته په ثبوت ورسوي 10 کاله کېږي ستا چلنجونه مسلمانان ترکې چې الله په ثبوت ورسو د الله وحدانیت الله لیدای نسم رسول الله نبوت په ثبوت ورسو رسول الله اسمانو ته خطرې پر ایوان ثبوت یې راکړه لیدلی مې نه دی قیامت د ژغو جنتو ثبوت راکړه ما یو کوچنک چلنج درکړئ یو کوچنک ثبوت مې درته وغوښته چې ستا مور تا لیدلې ده د مور ثبوت یې راکړه چې ستا مور ده ما ته وایم ثبوت یې دا دی چې موجوده ده ستا نیکه موجود نه دی خو بیا ستا نیکه نه سو ته څنګه پیدا سولې چا جوړ کړلې دا دنیا ته څنګه راغللې
تا پوښتنه ډېرې اوږدې کړې د غږ ټیم دوباره ماته راځي ته خبرې ختمې کړي تا خبره ته 1 منټ باید غوږ ونیسي دا خبرې مکمل شي دا خبرې ما واورېدې اجتماعي صاحب خبره په موجودیت کې ده خبره د موجودیت په پازیټیویټي کې ده چې یو شی ممکن داسې موجود وي که نه وي صحیح ده زه راغلی یم بلکل وارخطا کېږم جواب راکړه د مور ثبوت دې راکړه اجتماعي صاحب خبره څوک دي خلک دي صحیح تا ته ما وویلې د ما د مور یا د ما د مور نیکه 3 ثبوتونه مې درکړي موجود خبره د موجودیت ده یو شی امکان لري موجود وي که نه خبره په دغه ځای کې ده د اګزسټنس په پازیټیویټي باندې ما صحیح هغه وایي اجتماعي تا ته ما 2 خبرې تا ته ما 2 نه 3 خبرې درته وکړې د ما مور یا د ما د مور نیکه یا ته چې هر څوک یادوي که په دغه جهان کې مثال کې د دا نه اثر درلود او یا داسې درېیمه کې وروسته اول باید موجود وي د دا نه اثر وښودلی شي دوهم باید د مثال موجود په جهان کې درېیم دا د انسان د ژبونو حواسو تر تحلیل یا تر لابراتوار لاندې څېړنې وړ وي دغه 3 موجودیت دا 3 ثبوتونه چې دي دا د هغو پازیټیویټي د هغه اګزسټنس چې د مور په نوم د پلار په نوم بل په نوم یادوي دا د هغو ثبوتونه داسې موجود دي دا د هغو ثبوتونه داسې موجود دي زه ځکه درته وایم چې خدای هسته چې دغه په دغو 3 کټګوري کې راځي نه دې ساري تحلیل وړ ده نه په جهان کې مثال لري او نه ځان اثر ښودلی ته نشي کولی د خدای د اثبات لپاره خدای فزیک نه ګڼې او بیا د دا هم وایي خدای شریک نه لري مګر مثال یې راوړي په فزیک کې دې نه وي یا ثابتې په فزیک کې دې نه وي په دې نه وي ماورا او طبیعت نه ثابته ده یو منطقي بحث دی اجتماعي یو داسې بحث چې خپل بحث خپله باندې خپلې خبر برمله څه شوله ستا ثبوتونه چلنجونه ساینس چې څه شو ستا دونه لس کاله چلنجونه ته د مور یو ثبوت نسې راکولی مور په ثبوت نسې راته رسولی برمله دا د حال دی دا د حالت دی ستا علم ستا دلیلونه ستا منطقونه څه شوله کمان مین غوږ ونیسه دوهم ثبوت یې راکوئ برمله غوږ ونیسه زما راوند دی غوږ ونیسه خبرې به کوو غوږ ونیسو اول دی ویل موجودات اول ثبوت دی موجودات راکوي موجودات مې در رد کوي چې مال دا هېڅ ثبوت نه دی ستا نیکه چې و نیکه دی اوسېدی زر کادر مخه یو دی بخښنه غواړم خو ته غوږ ورته ونیسه زه درته وایم زه تا ته زما بعده زه راوند در کوم ته غوږ ورته ونیسه بیا ته زما بعده خبرې وکړه غوږ ونیسه ستا دا ثبوت چې ستا مور مې موجوده ده ته موجود یې دا مې در رد کوي چې په دې خاطر چې دا هېڅ ثبوت دلیل نه دی چې ته موجود یې نو ستا مور ده په دې خاطر چې تا خپل اقرار وکړي تا زر کاله در مخه مور نیکه دې نه لیدلی دی نه میلاو شوی نه موجود دی نه قبر در معلوم دی نه نوم در معلوم دی او نه پیژنې نو بیا هغه ستا نیکه نه سو دا دلیل ثبوت نه دی دا رد سو دوام ثبوت دې راکړئ غوږ ونیسه برمله غوږ ونیسه زه تا ته راوند در کوم خو راخطا کېږم غوږ ونیسه دلې یم زه ارام ریلاکس چیل اوټ مین اوکې تا دوام ثبوت دا راکړئ چې تا ول که ته لیباتوار ته ولاړ سې په لیباتوار کې د ډي ان اے ټسټ د مور وکې نو په ډي ان اے په لیباتوار په ډاکټر ته ماته خپله مور په ثبوت رسوای شي چې ستا مور ده برمله یو د معنی خلاص کړي خبرې غوږ ونیسه وارخطا کېږم ارام ریلاکس شه تا ته زه وخت در کوم زه دلې یم نن به دې داسې ریلاکس کړم چیل اوټ به دې کړم کول ډاون به دې کړم برمله تا د لیباتوار برمله ته ماته خپله مور په ثبوت رسې په لیباتوار په ډاکټر او په کلینیک او په ډي ان اے ټسټ ما تا ته چلنج درکړي برمله ما که تا د خپلې مور ما ته یو ثبوت راکړي چې ستا مور ده ستا خپل ثبوت ما زه ستا لایټ راوړم ډي ان اے ستا ثبوت نه دی ډاکټر ستا ثبوت نه دی کلینیک لیباتوار ستا ثبوت نه دی په دې خاطر چې ډي ان اے چې ده هغه تا نه ده جوړه کړې ډي ان اے ستا ملحدینو نه ده جوړه کړې ډي ان اے ستا ساینسدانانو نه ده جوړه کړې ډي ان اے چې ده هغه د بیگ بینګ حصه ده او بیگ بینګ چې دی
هغه یو انفجار دماکه وسوله 14 بلونه کاله در مخه افیکټ کاست لري. بیگ بینګ مخلوقات چې دي په وجود کې راغله بیگ بینګ ډي ان اے د بیگ بینګ حصه ده. ډي ان اے ستا د مور ثبوت نه دی نه ستا ثبوت دی. ته خپل ثبوت ما ته راکړه چې ته څه ثبوت لرې. یو دې کا ثبوت ته ما ته ثبوت راکړه چې ستا مور ده. ډي ان اے تا نه ده جوړه کړې. بیگ بینګ چې دی انفجار تا نه دی کړی. it has an effect and cost او دا د یو شي سره غلې ده 14 بلون کاله در مخه بیگ بینګ انفجار دماکه وسوله. ته پیدا سوی لا نه وې ته موجود لا نه وې ستا ساینسدانان ملحدین پیدا سوي لا نه وه چې دا سوی دي. ته ما ته خپل ثبوت راکړه چې ستا مور ده. ډي ان اے خو تا نه جوړه کړې. ډي ان اے تا جوړ کړې ده برمله. ډي ان اے تا جوړه کړې ده. ډي ان اے تا جوړ کړې ده. ثبوت را د مور ثبوت یې راکړه چې ستا مور ده. صحیح دی راځه. مسعود اسحاق درته وایي وایي ځان ټینګ کړه. مسعود اسحاق درته وایي وایي ځان ټینګ کړه برمله. سمه ده ویې که راځه. صحیح سمه دماغ خبره فقط دا وه د تاسو لابراتوار خبره وکړه د ډي ان اے دا همغه خبره ده چې یو ثبوت د موجودیت هغه ده چې انسان د پنځګونو حواسو تر خیالي لاندې قابل د تحلیل وي. کله دا یو پدیده وي دا موجوده ده. دې نه هاخوا که د انسان د تحلیل وړ نه وي انسان د ده نه وي په جهان کې یو مثال وي دا هم موجود وي او امکان د موجودیت خپل پیښه کېږي ځکه یو بل شی هم دغسې موجود نو خامخا دا هم موجود. درېیم مسله دا ده چې که مثال هم نه وي موجود هغه باید له خپله ځانه اثر ښکاره کړی. دې خاطر باندې دغه درې مسایل قابل د لاګو وي ورباندې دغه خیال موجود دي. هغه که مور ده که د مور نیکه ده او که د مور بل نیکه ده. تا بله خبره یوه د کار انډسټري وکړه. اصلي خبره په دغه ځای کې ده. کاز اند افیکټ په دغه فلسفه کې دې ته علت المعلول فلسفه وایي. هر څه تر شا یو علت لري. په دغه فلسفه کې که دغه فلسفه باندې لږ خبرې وکړو په دغه فلسفه کې خپله ګټوېږي خدای نشته. که ته غواړې زه لیکې وغږېږم په دې فلسفه باندې ته د تاریخ د فلسفه څه شی دی برمله ته په دې باندې پوه شې د مور نه دي راکړي نه مې درکړه. ګوره نه دي یو راکړي څه چې وي ګوره یو څه چې دماغ د مور ثبوت یې څه شي راکړه. تاسو دوه ثبوت دي راکړه برمله. یو دي راکړي تا ستا موجوده ستا د مور ثبوت دی. دا ثبوت نه دی ستا نیکه نه دی موجود سرکار در مخه دا دي رد سو. بل ثبوت یې راکړي تا ستا د مور ثبوت ډي ان اے ده. وړاندې که صبر وکړه تا ډي ان اے ده. ډي ان اے ستا ثبوت نه دی. ته ماته په ډي ان اے په ډاکټر په کلینیک په ثبوت رسې. ستا خپل ثبوت نه دی. ډي ان اے تا نه ده جوړ کړی. ډي ان اے د بیگ بینګ حصه ده. بیگ بینګ چې دی 14 بلون کال در مخې انفجار شوی و. بیگ بینګ کاست افیکټ لري. یو چا کړی ده او یو دې کسب وکړه خبره نه ده خلاصه که تا خبرې خلاصې کړې. ته داسې خبره کوې ښه ته داسې خبره کوې چې که په لابراتوار ثابته شي نو دغه ثبوت د تا ثبوت نه دی. چې که زه ووایم دغه د خدای خبره چې ته کوې دا خو ستا خبره نه ده خدای شته نو دا خو ستا ثبوت نه ده. ته خدای دی نه منې. که د ما دغه ثبوت چې لابراتوار راوړم دا نه راسره منې زه د تا دغه ثبوت هم نه منم. ته دا منې چې دا ډي ان اے چې ده دا د بیگ بینګ حصه ده. صحیح سو بالکل یې منم. دا بیگ بینګ چې دی تاسو ملحدینو ساینسدانانو په مغرب کې کله تاسو علم راغی تاسو کله خبر شول په دې دا بیگ بینګ دا علم کله ډیسکور کړي. نه د بل خوا ته داسې ګوره بیگ بینګ دی خبره ده. تا ډي ان اے راکړه ثبوت تا ویل زما د مور ثبوت ډي ان اے دی. برمله خوا خبر ته غوږ ونیسه زه تکراروم بیرته. یو دې کسب وکړه یو دې که برمله صاحب وکړه تا ما ته وویل چې زما د مور ثبوت ډي ان اے ده. ډي ان اے لابراتوار ټسټ ډاکټر که مال دا ستا ثبوت نه دی خپل ثبوت یې راکړه. ستا ډي ان اے ډاکټر کلینیک ستا ثبوت نه دی
DNA تا نه ده جوړ کړه، DNA د بیگ بینګ حصه ده. ما سوال در باندې وکړي پر تا باندې چې دا DNA چې ده دا د بیگ بینګ حصه ده که یا تال و بالکل ده. اوس چې دی اوس ما دا پوښتنه در سره وکړله، زه باس ته بلې خواته نه ځم، په ساینس کې خبرې در سره کوم. ما د قرآن آیات نه دي راوړي، حدیث مې نه دي راوړي، زه په ساینس کې در سره ګاډ یم، په دلیل، په منطق، په لاجیک سره ګاډ. زه دا سوال مې در سره وکړي، دوه سوال مې در سره وکړي چې دغه بیگ بینګ چې دی، بیگ بینګ دا تاسو ملحدینو ساینسدانانو ته کله په ثبوت ورسېدی؟ تاسو ته کله دا علم راغی؟ کله تاسو خبر شول په بیگ بینګ؟ کله مو ډسکور کړئ؟ تاسو کم تاریخ، کم ورځ، څو کال در مخه؟ اجتماعي ته په دغه مجلس ما ته خبر سره تبادله کوو، موږ په خپل فکر تبادله کوو، ته په خپل فکر تبادله کوي. دا مجلس مه کوه. ما زه بلې خواته نه ځم برمله، نه بلې خواته تللی. ما سوال در باندې وکړئ، ته ما ته وایه په بیگ بینګ کې بحث کوو، کاس افیکټ لري. زه سوال مې در باندې وکړئ چې دا بیگ بینګ کله وسو، چا وکړي، څو کاله در مخه وسو، علم کله درته راغی، کم تاریخ راکړه. ته خو ساینسدان یې، ساینس باندې راکړه معلومات راکړه. بالکل معلومات راکړه. زما سوال سر خلاص ما چې درته ویله، ما دا درته چې دا بیگ بینګ انفجار د ماکا تاسو ملحدینو ساینسدانانو څو کاله در مخه ډسکور کړه؟ کله مو ډسکور کړه؟ ما ته دغه تاریخ راکول. جواب در کوم. تاریخ یې راکول. تاریخ سیدی جواب در کوم. ګوره زه دغه سپین جواب ته راځم. د دې نه مخکې یوه بله خبره راته وکړه چې عبارت د ترک ولاړه. دا تا پوښتنه ته ډېر چې نازکې په دغه پوښتنه دي. ته خو دا منې چې DNA خو د یو چا چې مور DNA چې دی هغه د مور ثبوت چې دی هغه دی. DNA تا نه ده جوړه کړې، DNA ستاسو ملحدینو نه جوړه کړې، ستاسو ثبوت نه دی. DNA د بیگ بینګ حصه ده. DNA بالکل منم، DNA ستاسو ثبوت دی. بالکل بالکل دی. ستا نه دی دا ثبوت، ستا ثبوت نه دی. خبره خالق دې ذکر د ثبوت باره دي. دا پارت اف بیگ بینګ دی. بالکل بیگ بینګ حصہ ده. خبره بالکل یعنی خبره خالق دې ذکر ده چې دا پوښتنه زما وایي بیا سمه وه، چې دا خبره زما نه ده. نه پوښتنه ستا وایي، خبره ستا نه. ما درته وویله چې برمله ستا خپل ثبوت. ما یو دقیقه خبره واوره، زه تکراروم. برمله ما تا ته وویله چې ستا خپل یو دقیقه ستا وکړه. برمله زه دلې یم، نه زغلم، ورخطا کېږم دلې یم. ما درته وویله برمله چې ما ته خپل ثبوت راکړه، ستا خپل ثبوت چې ستا مور ده. تا یو ثبوت ما ته را نه کوي. تا ما ته DNA وویله، DNA ستا ثبوت نه دی. ته د خپلې مور ما ته په ثبوت رسوي، په DNA ډاکټر لیباتوار. ما درته وویل چې DNA تا نه ده جوړه کړې، تاسو ملحدین ساینسدانان نه جوړ کړی. DNA د بیگ بینګ حصه ده او تا ومنله. او ما درته وویل چې بیگ بینګ کله راغله، تاریخ یې راته ووایه. بیگ بینګ تاریخ راته ووایه. بالکل اورم یې. هغه اجتماعي زه به درته جواب کوم دی. سمه ده. زه به کوشش وکړم. صحیح ده. تاریخ سره د کار تاریخ هم درته وایم. وګورئ یو شی دی ثبوت کده که هغه د ما خپل یا ما راخیستی و خو دې مني ستا ثبوت ده. صحیح ده. دا د کار لپاره کفایت که دا ستاسو د کار لپاره کفایت ولري او قانون دا وي چې هر چا باید خپله خبره سمه وي، هر چا باید خپل مغز خبره سمه وي. نو د تا دا خبره هم سمه ده، د ستا خبره نه ده، دا د بل چا خبره ده. یوه مسله که دا د تا خبره سمه وي، اجازه ده چې ستا خبره سمه وي چې ته درته ویلي چې خدای شته، تا منلې ده. که دا خبره سمه وي، دا خبره درته منم نه چې خدای شته، مګر چې له ما سره مني چې د مور ثبوت په DNA شته. اوس بحث دغلته ده چې DNA د بیگ بینګ حصه ده. بیگ بینګ د خدای طرف سره دی، الله طرف سره همداسې خو وایي کنه چې شي. محترمه همداسې ده. بیگ بینګ ما ستاسو سوال کوي، ما نه دي کړی، ما نه درته ویلي چې د کومې خوا راغی، چا وکړي. ما پر تا سوال وکړي چې ما ته دا ووایه چې دا بیگ بینګ کله وسو، تاسو ته علم کله راغی،
په کم تاریخ کې څو کاله د مخه خبر شوله زما دا سوال پر تا وکړي چې بیرته زما په خوله کې راچی فزیک موجود ده فزیک موجود ده وار له مخه موجود ده د دې انسان آګاهي انسان کله په دې فزیک فورمولونو قوانینو پوه کېږي برمله بخښه دي ته د مضمونه سره روان یې ما پر تا سوال وکړي برمله ګوره ته ساینسدان یې نه تاریخ دې نه دی راکړی زه ګوره برمله زما خبره واوره محترمه د دې د مخه چې د بیگ بینګ ماته ته ټوله شان ووایه ما ستاسو یو شی وغوښتی برمله خواهش کوم ما تا ته وویله ته ساینسدان نه بیرته تکراروم محترمه اجازه راکړه تکرار یې کړم چې مې درڅخه غوښتي وه محترمه اجازه راکړه محترمه ته ساینس منې ته پر ساینس باندې بالکل ایمان لري او ته بیگ بینګ منې او ته ډي ان اے منې او ته وایې موږ ته په ساینس په ثبوت ورسو د اسلام د دین د الله وحدانیت د رسول صلی نبوت د رسول صلی معراج په اسمانو ته پر حیوان خطري ته دا وایې په ساینس ورته ورسو ما ستاسو سوال وکړي برمله ټوله دنیا ګوري 241 کسان دې ګوري برمله تا ومنله چې ډي ان اے د بیگ بینګ حصه ده ودې منله بالکل تا ومنله چې بیگ بینګ تیوري دې ومنله چې بیگ بینګ انفجار د ماکاسبه ده تا ومنله زه تا ته دا وایم چې ته خو ساینسدان یې ته ما ته دا ووایه چې دا بیگ بینګ تاسو ملحدینو ساینسدانانو په کم تاریخ ډسکور کوي څو کاله در مخه او ساینسدان نوم ماته راوښو چې کم ساینسدانو چې ډسکور یې کوي دغه درڅه غواړم چې ته څونه علم په ساینس کې لرې آینشتاین ساینسدان نوم آینشتاین ده البرت آینشتاین اورم بل ختمه ګورته نقل درکړي پنځه پر نور سره نه ورخته زه ورخته دې وځو اجتماعي محترم ما ویل فزیکس موجود ده چې تاسو زه به پر راتلونکي لسو کالو کې خطر فزیک باندې کوم معنی دا ده چې هغه وخت خبره دا چې زمان د ایگزیکټ ټایم خبره کې ته ماته دا جواب راکړه چې کم تاریخ څوک کم ساینسدان و چې تاسو دا علم راغی تاسو ملحدینو ته کال تاریخ نوم راوښو ډسکور چې مو کوي ډسکور پیژنه انګریزي لفظ یې بولم علم چې درته راغی دا کم ساینسدان و کم ملحد و کم تاریخ و کم ورځ وه په کم ملک کې په کم ښار کې راته ووایه ساینسدان یې جواب راکړه ساینس خو خبر یې ته خو د ساینس لارې ووایه راکړه کم تاریخ کم ورځ کم عالم و کم ملک کم ښار کم کال جواب راکړم برمل زما جواب اول راکړی بیا بیگ بینګ ته ځو بیا ډي ان اے ته ځو ته ماته دا به ووایه چې کم تاریخ و کم ورځ و کم ساینسدان و کم یو چا ډسکور کړله ته خو ساینسدان یې راکړه جواب راکړه ته په ساینس خبر لنې تا د ساینس خبر لنې دا زه درته وایم چلنج دی چلنج په ساینس نه خبر راکړه جواب راکړه څوک و نوم یې څه شو کم تاریخ کم ورځ په کم ملک په کم ښار کې راته ووایه نه ما چلنج نه درکړی دی برمل نه مې دې کول ډان کړمه 10 کاله دې چلنجونه مسلمانانو درکړي دي د ساینس لارې وایې اوس دې په ساینس کې راګیرومه اسلام قرآن خبرې له نه کوم قرآن آیات درته راوړم نه په خپل ساینس کې دې کار در کوم ستا راته ووایه څوک و نوم یې څه شو کم تاریخ کم ښار کم ورځ راکړه جواب راکړه برمله ځان ټینګه جواب راکړه برمله ځان ټینګه جواب راکړه څوک دی دا نفر چا ډسکور کړی دي کم ساینسدان و کم ښار کم ملک سم ریلاکس به درته کښېنمه تا دا وویلې چې تا د مور د موجودیت ثبوت په دې طبیعت کې د لرې ما ته پیدا کړ زه ملحد کېږم چې دا خپله منې ته د مور د موجودیت ثبوت ته که څه دغه وجدان او غیرت او خپله خبر ته وفادار پاتې شي باید بس ملحد شي یوه مسله دویمه مسله ما ته دا خبره کوله وختي چې روغ را باندې قدر کړه ما ته دا وویلې چې ښاغلی اجتماعي فزیکس موجود ده بیگ بس هم روانه ده اوس جهان استغفر الله ولا حول ولا قوة هغه پراخېږي وزن
بیګ دا اوس هم روان دی، دا اوس جهان پراخېږي، دا اوس لږ میټر په میټر باندې اوړي یا 10 میټر باندې اوړي، د بیګ بینګ اوس هم روان دی. ښه بیګ بینګ یو مشخص هغه نه لري چې دغه ځای کې شروع شوه. دلته که ته د زمان خبره کوې، د ټایم خبره کوې، ټایم تعریف کوې او ټایم څه ته وایي. محترمه برمله ته زما جواب نه راکوې، ته ماته یو باس ته ماته جواب نه راکوې، ته څه کوې محترمه؟ ته ماته لکچر راکوې. برمله محترمه د دې در مخه چې موږ بیګ بینګ ته ولاړ شو، پر بیګ بینګ خبرې وکړو، زما جواب راکړه چې دغه بیګ بینګ کم ملحد کم ساینسدان ډسکور کوي، کله یې ډسکور کوي، په کم ملک کې نوم یې څه شته؟ نو انسټان نه و، هغه نه و، درواغ نه وایه، هغه نه و. نه ته به راته وایه، ته ساینسدان یې، ته ساینسمن یې، مسلمانانو ته په ساینس کې چلنج ورکوې، ته به راته وایه، زه بیا وروسته درته وایم، ته ماته ووایه تاریخ راوښو. کوم تاریخ و؟ تاریخ راوښو، تاریخ راته ووایه. تاریخ در معلوم دی؟ ورځ در معلوم ده؟ ته څنګه ساینسدان یې، ته څنګه ملحد یې چې تا ته د بیګ بینګ د ډسکوري ورځ نه در معلومه؟ ستاسې د ملحدینو د ساینسدانانو دا یو ډېره مشهوره ورځ وه چې فخر یې په کړی دی چې موږ بیګ بینګ ډسکور کوي، او تا تاریخ نه در معلوم، نوم یې نه در معلوم، ملک نه در معلوم، ورځ نه در معلوم. ته خو ساینسدان نه یې، ته خو هېڅ علم نه لرې، ته خو هېڅ علم نه لرې. ستا علم څه شو؟ دلیل دې څه شو؟ منطق دې څه شوله؟ راسته ملحده ساینس یې راوړه، تاریخ ورځ راته ووایه. څه نه یم وارخطا، زه په سینه درته ولاړم، چلنج مې درکړی دی، ما نن ستا لار ته در راوړم که دې مور په ثبوت راته ورسول، هېڅ ثبوت یې رانه کوي. په بیګ بینګ کې مې چلنج درکړی دی، په ساینس کې مې درکړی دی. راکړه څوک و؟ بیګ بینګ چا ډسکور کوي؟ نوم یې راته ووایه. نوم یې راته ووایه، تاریخ یې راته ووایه، ښار راته ووایه. اوکې مسلمانانو برمل ته زه 3 شیان غواړم. د بیګ بینګ چا ډسکور کوي؟ تاریخ یې، کم ملک، نوم یې راته ووایه. کم ساینسدان، کم ملک، کم تاریخ، کم ورځ، چا ډسکور کوي، څوک کا در مخه. دا زه د برمل څخه غواړم، د دې در مخه چې موږ ولاړ شو بیګ بینګ ته. سمه ده، راته ووایه، راته ووایه. ځان ټینګه برمله. راځه دغه لوکیشن یم نه راواستو چې شنې چل باندې وچېږم، لوکیشن یم نه راواستو. زه ستا سره روان یم، د دې در مخه چې بیګ بینګ ته ولاړ شو، تاریخ راته ووایه، کم ساینسدان و چې کم ملک، کم څوک کا در مخ و. سمه ده، ته ووایه اول تاریخ راته ووایه، بیا به ولاړ شو بیګ بینګ ته. مهم دی. نه ته علم نه لرې، ته علم نه لرې، ته نه یې خبر، په ساینس تا نه دي ویلي. که تا ساینس ویلی وای، غوږ ونیسه، زه یې مثال درته کوم. برمله یو دلیل در کوم. برمله محترمه زما استاد دی، د ساینس استاد مې دی، کتاب یې لیکلی دی، زه یې شاګرد یم. زما استاد دی، د ساینس معلم مې دی، زه یې شاګرد یم، او زه فخر کوم په هغه استاد، په هغه ساینسدان، کتاب یې لیکلی دی. او زه د خپل استاد نوم نه دی را معلوم، پیژنم یې نه، کتاب یې چېرې لیکلی و، په کوم ملک کې، په کوم ښار کې. او زه وایم چې زما یو داسې استاد و، داسې یو کتاب یې لیکلی و، داسې یو نامې و، داسې یو بیګ بینګ یې ډسکور کړی و، داسې یو ساینسدان و، داسې یو ساینس و، ساینس. او چې زما سره څوک پوښتنه وکړي چې ښه دا ستا داسې غټ ساینسدان استاد نوم څه شو؟ او ماته نوم نه دی را معلوم، نوم یې زوري نه دی. ښه په کوم ملک کې و؟ دا ملک یې نه دی را معلوم، کم کتاب و نه دی را معلوم، کم تاریخ و نه را معلوم. برمله دا ته یې نه بل پاتې. برمله ته یو تاریخ نشي راکولی، د بیګ بینګ یو تاریخ نشي راکولی چې بیګ بینګ چا کړی دی، کم ورځ، کم ساینسدان، کم تاریخ. ته دا یو نشي راکولی، یو تاریخ نشي راکولی. دا ستا علم دی، دا ستا ساینس دی، او ته موږ ته چیلنجونه راکوې، مسلمانانو ته چیلنجونه ورکوې. د مور ثبوت یې نه راکوي، مور دې په ثبوت راته ونه رسوله. ډي ان اې تا نه یې جوړه کړه،
راځه راسه راځه راسه راته ووایه تاریخ راته ووایه نوم یې راته ووایه دا څه نوم یې دی څوک و په کوم ملک کې و تاریخ یې نه درته معلوم تاریخ یې نه درته معلوم فورمول یې راته معلوم تا دا فورمول څنګه معلوم کړه چې د سلطان نوم نه در معلوم نه 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 کتاب ته زه ووایم چې تا د فارمولا در معلومه ده او د فارمولا چې جوړ کړه د هغه نوم نه در معلوم فارمولا چې بیا څنګه وویله کاپي دې وکړه ګوګل څخه کاپي کړه دا خو یو پسخان دی فارمولا را معلومه ده او د فارمولا جوړول کې ډیزاینر نه را معلوم یو موټر اوکې سمه راځه نوم یې راکړه پلا نوم یې راکړه محترمه نوم یې راکړه محترمه نوم یې راکړه تاریخ یې راکړه ملک راکړه کم ښار کې نه انسټاین نو نه انسټاین نو اوکې سمه راځه زه به درته کښېنم راځه ووایه كده اسلوب غلط دقيقه مش عارف انا وقرا تقول اصل رمز وقرا وقرا الخوف سامع وقرا دقيقه ورا اجتماعي دا خبره مهمه وي چې کوم تاریخ هغه سره بچاوي دا خبره تاسو زه وایم دا قرآن څخه وګورئ مطلب چې څه ماته ونه وایي دا خدای کوم تاریخ لیکلی کوم تاریخ لیکلی او خدای بچاوي دا شیری پیدا شوی ده کوم تاریخ دغه څو تر ولې دغه یو قرآن بل لیکم بیا خو تا قرآن غلط زه به د قرآن ثبوت درکړم بیا خدای نه پیژني صحیح زه تاریخ درته وایم او ټول ثبوتونه چیلنجونه په قرآن کې در کوم لکه برمل محترمه ستا د مور چیلنج چې مې درکړي چې په ثبوت یې ورسو نه دی وکړي د قرآن کې بیا چیلنج در کومه ته به داسې د قرآن چیلنج به داسې به دې وغورځي چې داسې به دې پر مخ ووایي چې دنیا به درته عریانه وي چې اوه برمل خو ولاړې قرآن چیلنج ختم کړي دا وعده ده ګر دنیا ویني د قرآن په چیلنج کې دې هم ختمومه په ساینس کې مې ختم کړلې د قرآن په چیلنج کې دې هم ختموم ته دونه ستا دا علم دی چې ته د نه خبر چې دا بیگ بینګ تیوري انفجار چا ډسکور کوي څوک په کم ملک کې په کم ښار کې په کم تاریخ کې دا ستا د ساینس علم دی زه به درته وایم محترمه اجتماعي تا یو عادت ده تاسو یو عادت ده تاسو کله هم د خدای اثبات خبره راځي تاسو څوک د خدای باندې خبره کوي تیغه ته ګورې خبره پیدا برمل ما چې درته وویله برمل محترمه خدای ثابت کړی اجتماعي خبره ده چې خدای برمله محترمه دې نه ورځ د تاریخ معلوم ده کړه معلوم دې نه ورځ خدای په نفس یوازې د خدای په نفس ما سره خدای په پوزیټیو باندې خدای په انکار باندې ما سره ځان کوي برمله محترمه ما تاسو ویله برمله محترمه جماعه یو دقیقه محترمه ما تاسو ویله ما ولته تاریخ مهمه ده ګوره بلګیر یادوي څنګه سوشل یادوي تاریخونه یادوي اوس به داسې وکړو برمله اوس به داسې وکړو برمله څو بجې دي وګورو ساعتې څو بجې دي اوکې په لندن کې پاوکم 11 بجې دي د سهار صحیح سو برمله زه ستاسې نه زغلمه زه دلیا یم غواړم زما برمله زما خبرې کوم غواړم چې دلیا یم نه زغلم پاوکم یې ګرته مسلمانان ګر دنیا ونی پاوکم 11 بجې په لندن کې دي زه در پاوبالا 11 بجو پرې خبرې کوم تا ته زه د الله د وحدانیت د قرآن د اسلام یو دقیقه صبر وکړه زما خبره واوره برمله زه پاوکم 11 بجې دي در پاوبالا 11 بجې زه خبرې کوم د الله د وحدانیت ثبوت در کوم د قرآن د رسول د نبوت ثبوت در کوم پاوبالا 11 بجې چې سولې
زه خپلې خبرې بندومه، تا ته زه وارې در کومه نیم ساعت چې ته به ما ته د خپلې مور بیا ثبوت راکوې. زه تا ته نیم ساعت نه تا غوږ ونیسه برمله، تا ثبوت غوښتی دی د الله د وحدانیت، ما ته الله په ثبوت ورسو. زه اوس در کومه، غوږ ونیسه برمله، غوږ ونیسه. ولې نه؟ نه نیم ساعت زه خبرې کومه، نیم ساعت بیا زه کښېنمه، ته خبرې وکړه، خپل ثبوتونه دې راوړه چې هر څونه سوالونه دي هر څونه ثبوتونه دې راوړه، زه تا ته ثبوتونه در کوم نیم ساعت. اسانه څه درخې دي شي، اسانه څه درخې شي دې اسانه طریقه درخې دې واستموت من خبرې کو دې یو اسانه ترتیب درخې نو مثلا څه کوي تاسو خو ویلي چې د خپل باندې د مور دی موجود ثبوت صح دې نه څنګه باندې موجود ده وګورئ دا شي صح زفر زه به څه وکم تاسو دې باندې زه دا اوس غواړم تاسو سره مسلمان تاسو نیم ساعت کې مسلمان غواړم الله وګڼم څه ماته الله را لري زه په طرف د طرف په جواب وې زه مسلمان کې په نیم ساعت کې مسلمان برمله زما خبره غوږ ونیسه. ما تا ته وویله چې زه ستا الحاد دراړم که خپله مور په ثبوت راته ورسو، تا ونه رسول. اوس وایي که صبر وکړه برمله، زه خبرې وکړم، اجازه راکړه زه خبرې وکړم. تا وویله اوس زه خبرې کوم. اوس زه چې درته وایم، زه تا ته د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت ثبوتونه در کومه، بیا ته نیم ساعت برمله زما خبره خو واوره، خبره کوم محترمه زما خبره واوره. زه تا ته د الله د وحدانیت ثبوتونه در کومه، ما ته 15 دقیقې وخت راکړه چې زه خپل دلیلونه ثبوتونه پیش کړم. غوږ ونیسه بیا وایي که صبر وکړه زه خبرې وکړم برمله، د هغه بعد ته دې خپل سوالونه راوړه، دلیلونه دې راوړه. صحیح سو؟ زه اول خپل ثبوتونه پیش کوم. صحیح سو؟ غوږ ورته ونیسه کښېنه. صحیح سو؟ غوږ ورته ونیسه کښېنه. زه ستا مطابق ثبوت نه در کوم. زما ثبوت چې دی، زما ثبوت د الله ثبوت په قرآن کې دی، د الله ثبوت په اسلام کې دی. زه ستا مطابق ثبوت نه در کوم. زه خپل پیش کوم که ته ومنې که نه ومنې، زه پیش کوم که ته ومنې که نه ومنې. ته دې خپل راوړه، تیرجه کوای سې، نه تیرت کوای سې، تیرجه کوای سې، ته د هغه خلاف دلیلونه راوړای سې، بیا زه بیرته درجه کوم رد کوم ستا دلیلونه. ته به غوږ ورته ونیسې، کښېنه ارام قرار کول ډانګ کښېنه، ته ارام قرار کښېنه، زما ثبوتونه واوره. ته د خپل یو مور ثبوت ما ته را نه کوي، راکړه د مور ثبوت یې راکړه. څه ثبوت ستا مور ده؟ راکړه ثبوت راکړه. ډي ان اې تا جوړه کړې ده؟ نه څه فرق نه کوي. ډي ان اې خو ستا ثبوت نه دی، ډي ان اې تا جوړه کړې ده؟ نه ډي ان اې تا جوړه کړې ده؟ ستا ثبوت نه دی، ستا ثبوت نه دی، خو ستا نه دی. تا جوړه کړې ډي ان اې؟ نه تا جوړه کړې ده؟ ډي ان اې تا جوړه کړې ده؟ زه کول ډان یم، سوال درڅه کوم، جواب راکړه. تا جوړه کړې ډي ان اې؟ ثبوت دی، تا جوړه کړې ده؟ نه تا جوړه کړې ده؟ ستا ملحدین جوړه کړې ده؟ ډي ان اې د کومې خوا راغله؟ راته ووایه ډي ان اې د کومې خوا راغله؟ د کومې خوا راغله؟ څنګه راغله؟ کومې خوا وه؟ تاریخ راته ووایه، چا ډسکور کړه، کومه ورځ په کوم ملک کې؟ راته ووایه د ډي ان اې د بیګ بینګ کې خو ناکامه شوه، د ډي ان اې راته ووایه چا ډسکور کړه، کوم تاریخ کې، کوم ساینسدان په کوم ښار کې؟ راته ووایه. نه راته ووایه چا ډسکور کړه، کوم ملک کې، په کوم ښار کې؟ نه لیونی زه نه یم، لیونیان تاسې یاست چې چلنجونه ورکوئ، د ساینس نارې وئ. اوس راکړه، ته وایه زما د مور ثبوت ډي ان اې ده، تا نه ده جوړه کړې. چا ډسکور کړه، کوم تاریخ کې، کوم ملک، کوم ښار کې؟ راکړه. دومره لیونی چې څه ثبوت کوي، دومره لیونی سره
هیڅ چیز اندکترین عقل کې د خبرې طرز نه پیژني خبره نه پیژني درته لګیا برمله ختم یې فینیش you're finished man you're finished boy you're finished په خپل ساينس کې مې ختم کړی دا تو وایه ډي ان اے چا ډسکور کړه په کم ښار کې په کم ملک کې په کم ځای کې راکه ثبوت راکه د الله د ثبوت مې درکوي رد کړي ما نیم ساعت وخت راکړه د الله ثبوت تاته زه پیش کوم تا نه تا الله سره بحث وکړو دا دې بحث شروع سو ته ډي ان اے دې رامخته کړه د ډي ان اے ثبوت یې راکړه چا ډسکور کړي په کم ملک کې په کم ښار کې په کم تاریخ کې راکړه لکه زه ستا غوندې کاپي نه یم زه ستا غوندې کاپي نه یم زه ستا سره دا د بغیره کاپي شی مناظره کوم زما ته هېڅوک نقل نه راکوي ما ته الله الحمدلله علم راکړی دی ته راکړه ما ته د ډي ان اے دغه راکړه چا ډسکور کړه ډي ان اے نه ستا ټوله زندانیان ملحدین راوله زما یو سوال جواب نسي راکولی یو تاریخ ته نسي ویلی چې بیګ بینګ چا ډسکور کوي ته د ډي ان اے دا راته ووایه بیرته زما په خوله کې راچې ګوره ته ساینسدان یې برمله ته ساینسدان یې محترمه ته ساینسدان یې ستا د مور ثبوت ته ډي ان اے راکړه ستا د مور ثبوت راکړه ښاغلی اجتماعي زه جهان مخلوق نه بولم زه جهان قدیم بولم چې کله قدیم د ما لپاره دغه تاریخونو خبرې مهمې نه دي محترمه برمله محترمه ملحده ساینسدانه علیمه پوه هغه پروفیسره ته ما ته وایه چې ستا د مور ثبوت ډي ان اے ده زه درته وایم چې دا ډي ان اے چا ډسکور کړه په کم ملک کې په کم تاریخ کې دا ساینسدان نوم راته ووایه خلاص ګوګل والا خو یاست تاسې خو د ګوګل څه کاپي کوئ نن مې دا دې ستاسې کاپي معلومه شوه ته د افغانانو ملحدینو انامي یې ته یو د ډي ان اے تاریخ نسې ویلی د ډي ان اے تاریخ نسې ویلی د بیګ بینګ تاریخ نسې ویلی دا ته ساینسدان یې ته د مور ثبوت یې راکړه ستا مور د ډي ان اے ده ډي ان اے چا ډسکور کړه څه شي Oh, come on, man! مسلمانانو دا برمل و He is finished, man! You're finished, man! You're finished, boy! دا برمل و دا د ملحدینو هغه نامي و د افغانانو ملحدینو هغه نامي و ومولیدی په څو دقیقو کې مو در ختم کړئ څو دقیقو کې مو ختم کړئ درته څو دقیقو کې ختم سو فینیش سو د مور ثبوت یې نسوی راکولی ډي ان اے تاریخ یې نسوی ویلی د بیګ بینګ تاریخ یې نسوی ویلی هېڅ دلیل منطق ثبوت ساینس خبر له نه و محترم مسلمانانو زه به درته ووایم پوه شولاست زه به درته ووایم چې ډي ان اے چا ډسکور کړی ده بیګ بینګ چا ډسکور کړی دی تاریخ شان به زه درته ووایم نعمت الله اجتماعي به درته وایي دا ملحدین نه په ساینس خبر دی دا د ګوګله کاپي کوي وتښتېدی ولاړی وتښتېدی دا ملحدین هېڅ علم نه لري نشه سیګریټ بس دغه د دوی تعلیم علم دی ښکنځل سپکاوی توهین دا د دوی علم دی ما وبرمل ته وویله چې څو کاله کېږي چې ته ملحد سوی دا ټول تقریبا 10 کاله کېږي چې زه ملحد سوی مرتد سوی یم ما و ملحد برمل ته وویله مرتد برمل ملحد ته مې وویله ما وویله دا 10 کاله چې ته ملحد سوی او دغه 10 کاله چې دی ته زموږ علماو ته زموږ مسلمانانو ته افغانانو ته 40 میلیونه مسلمانانو افغانانو ته
زموږ ملایانو ته زموږ سکولران شیخان ته دا 10 کاله چیلنجونه ورکوي د اسلام په اړه د الله د وحدانیت په اړه باندې او د قرآن په اړه باندې د رسول صلی د نبوت په اړه باندې چې الله په ثبوت راته ورسو الله چیرې زلیدای نه سمه رسول صلی نبوت په ثبوت راته ورسو قرآن په ثبوت راته ورسو وای وو بالکل دا 10 کاله زه چیلنجونه ورکومه 10 کاله چې زه مهیل سوی یم زه چیلنجونه ورکومه علماو ته مسلمانانو ته افغانانو ته 40 میلیونه مسلمانان افغانانو ته د اسلام د الله د وحدانیت په اړه د قرآن په اړه د رسول د نبوت په اړه باندې نو ما ورته وویله چې برمله ملحده نن زه نعمت الله اجتماعي تا ته یو چلنج در کومه یو کوچنک چلنج یو کوچنک سوال پر تا کومه ته به زما چلنج قبلوې ما ته به خپل ثبوت راکوې زما سوال جواب به راکوې که تا ما ته ثبوت و دلیل راکوې خپل او سوال دې را حل کوي نو زه نعمت الله اجتماعي نن په لایف مناظره کې ستا لارې ته در اوړمه نن زه تا ته دونه یو غټ چلنج در کوم ملحده برمله او ملحد برمل زما چلنج قبول کړي او ما ورته وویله چې زما دا چلنج دی دا سوال مې دی چې ګوره ملحده برمله مرتده ته چې د الله وحدانیت نه منې الله نه منې الله لیدای نه سي والله چیرې دی د رسول صلی نبوت نه منې رسول صلی ما لیدلی نه دی او قرآن نه منې دا داسې معنا لري لکه ته چې خپله مور نه منې داسې معنا لري لکه ته چې خپله مور نه منې په دې خاطر چې ته د خپلې مور ما ته یو ثبوت دلیل منطق نسې راکولی یو ثبوت نسې راکولی چې خپله مور ما ته په ثبوت ورسوي چې ستا مور ده خو زه به تا ته د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت زر ثبوت درکم د رسول د نبوت به زر ثبوت درکم د اسلام د قرآن زر ثبوت به درکم نن زه نعمت الله اجتماعي تا ته چلنج در کومه چې ته ما ته خپله مور په ثبوت ورسو چې ستا مور ده ته خپله مور منې وای و لیدلې ده و ژوند یې ورسره کړی دی و راکه ثبوت که دې راکړي ثبوت که دې ثبوت راکړي ما ته ستا خپل ثبوت مور دې په ثبوت راته ورسول زه ستا لار ته در اوړمه برمل ملحد ثبوتونه چې شي راکړله کم ثبوت یې راکړي برمل ملحد ویله وای زه ملحد برمل ویله وای زه موجود یم زما موجودېده زما د مور ثبوت دی دا اول ثبوت دلیل در راکړي ما ورته وویله دا خو کم دلیل ثبوت نه دی په دې خاطر چې زر کاله در مخه ستا یو نیکه دی چې ستا د مور یو نیکه دی زر کاله در مخه اوسېدی ژوند یې کوي هغه نه موجود دی نه دی لیدلی دی نه دی ملاقات ورسره کړی دی نه نوم در معلوم دی نه قبر در معلوم دی نو هغه خو بیا ستا نیکه نسو که ستا دا دلیل دی ثبوت دی چې ستا د مور دا ثبوت دی چې ته موجود یې نو ستا مور موجوده ده دا ثبوت دی ستا د مور یو نیکه زر کاله در مخه نه موجود دی نه دی لیدلی دی نه قبر در معلوم دی نه ورسره میلاو سوی نه هغه بیا ستا نیکه نسو مال دا ثبوت یې رد سو دوام ثبوت ده ما ته څه شي راکوي ما ته دوام ثبوت راکوي وایي زما د مور ثبوت ډي ان اې ده زما د مور ثبوت ډي ان اې ده که زه وایي لباتوار ته ولاړ سم کلینیک ته ولاړ سم زه او زما د مور ډي ان اې ټیسټ وکړم زه په ثبوت درته رسوم چې زما مور ستا مور ده ما ورته وویله ډي ان اې چې د ستا ثبوت نه دی ډي ان اې تا نه ده جوړه کړې ستا مور نه ده جوړه کړې ډي ان اې چې د هغه د بیګ بینګ حصه ده بیګ بینګ چې دی هغه تا نه دی جوړه کړې بیګ بینګ چې دی هغه کاس افیکټ لري بیګ بینګ په وجود کې راغی 14 بیلیونه کاله در مخه په وجود کې راغی انفجار دماکه وسوله
دنیا په وجود کې راغله ډي ان اے په وجود کې راغله ډي ان اے ستا ثبوت نه دی نو ما وویل ستا خپل ثبوت راکه ستا څه شي ثبوت دی ستا خپل ثبوت راکه نو ده ویل ډي ان اے دی ما ډي ان اے ستا ثبوت دی تا جوړه کړې ده وای ما نه ده جوړ کړی خو ډي ان اے ثبوت دی ما سمه ده ډي ان اے ثبوت دی راکه ډي ان اے چا جوړه کړې ده ډي ان اے چا جوړه کړې ده په کم ملک کې کم ساینسدان کم تاریخ چا تولید ورکړی دی راکه وای زه نه یم خبر نو مالته ماته ثبوت راکړې دلیل راکړې د خپلې مور چې دا زما د مور ثبوت دی او ته په خبر نه یې دا څنګه دلیل ثبوت دی چې ته ماته وایې ډي ان اے زما د مور ثبوت دی او زه درته وایم چې ډي ان اے چا جوړه کړله چا په ثبوت ورسوله چا تولید کړله کم ساینسدان کم تاریخ کم ملکی او ته وایې زه نه یم په خبر معلومات نه لرم او بیا ماته وایې دا ثبوت دی دا ثبوت خو نه دی ستا نو ما ورته وویله ملحد برمل ته چې ګوره تا ماته یو دلیل ثبوت رانه کوي ستا د مور ستا مور ده په ثبوت یې راته ونه رسول نو مالته ماته اوس غوږ ونیسه چې زه تا ته د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت زر ثبوت درکم د رسول اسلام د نبوت زر ثبوت درکم د اسلام د قرآن زر ثبوت درکم وای نه زه تا ته غوږ نه نیسم ما او تا باس کو پر بیگ بینگ باندې پر ډي ان اے باندې عمل سمه ده راسه پر بیگ بینگ او ډي ان اے باندې باس کو نو ما درته وویله چې راکه د ډي ان اے ثبوت یې راکه او د بیگ بینگ ثبوت راکه ډي ان اے چا تولید کړه چا جوړ کړه چا ډسکور کړه کم ساینسدان په کم ملک کم تاریخ کې وای زه نه یم خبر نو مال چې نه خبر دا خو ثبوت نه سستا فیل سولې ناکامه سولې شکست یې وخوړي په خپله ډي ان اے کې په خپل ثبوت کې د شکست وخوړي چې په خبر نه مال سمه ده راکه د بیگ بینگ ثبوت را دې راکه بیگ بینگ چا جوړ کړي چا تولید ورکړي چا ډسکور کړي کم ساینسدان کم تاریخ په کم وخت کې راکه ثبوت یې راکه د بیگ بینگ ثبوت یې راکه چا جوړ کړي کم تاریخ په کم ښار کې دی وای بیگ بینگ چې دی البرټ ساین ډسکور کړي بیگ بینگ البرټ ساین ډسکور کړي دی د بیگ بینگ په ډسکوري نه دی خبر چې کم ساینسدان په کم تاریخ په کم ښار کې ډسکور کړي او دی ماته وای دا ثبوت دلیل دی په دې کې ناکامه سو د بیگ بینگ ثبوت دلیل هم نسوی راکولی محترم مسلمانانو مناظره زما پر فیسبوک ده تاسې لیدای سئ او په کومنټ کې مې د مناظرې لینک شریک کړی دی نو زه نعمت الله اجتماعي به تاسو ته اوس ټول ثبوتونه انشاءالله درکمه د ډي ان اے د بیگ بینگ چې چا ډسکور کړی دی په کم ملک کم ساینسدان په کم تاریخ کې اول به د ساینسدانانو نومانو تاریخو دا درته وایم بیا به نو زه د قرآن د اسلام حواله درکړم د الله سبحانه وتعالی د کتاب څخه حواله به درکړم انشاءالله دی خو ناکامه سو ده خو نسوی راکولی محترم مسلمانانو ډي ان اے چې ده ډي ان اے فرانسیس کریک چې دی ډي ان اے ډسکور کړله په 1950 کې 1950 تاریخ کې 1950 تاریخ کې فرانسیس کریک چې یو ساینسدان دی د مغرب هغه په 1950 تاریخ کې ډي ان اے ډسکور کړله صحیح سو برمل نو په خبر برمل نسبه راکولی برمل وای زه نه یم په خبر وای زما د مور ثبوت ډي ان اے دی مال راکه کم ساینسدان کم تاریخ کم ښار کې په کم ملک کې چا جوړ کړی دی چا ډسکور کړی دی وای زه نه یم په خبر ته ماته حواله راکوې ثبوت راکوې د مور ډي ان اے راته وایې او په خبر نه دا څنګه ستا ثبوت دی صحیح سو ډي ان اے چې ده
په قرآن کې 1400 کاله در مخه الله سبحانه وتعالی لیکلې ده. ډینې 1400 کاله در مخه په قرآن کې په سورة کهف کې لیکلې ده 55 آیات کې چې 3 وارې د ډینې نوم الله سبحانه وتعالی په سورة کهف کې 1400 کاله در مخه 55 آیات کې تکرار کړی ده. ډینې نوم 3 وارې لیکلی تکرار کړی دی الله سبحانه وتعالی. دال دی نون ان الف ا ډینې 3 وارې په سورة کهف کې 1400 کاله در مخه الله سبحانه وتعالی لیکلی ده. مغرب ساینسدانانو ډینې چې کم ساینسدانو فرانسیس کریک په 1950 تاریخ کې ډسکور کړه. په قرآن کې په سورة کهف کې 1400 کاله در مخه 3 وارې لیکلې ده په 55 آیات کې. وی ګوري محترم مسلمانانو، بیگ بینگ چې ما وویله برمالته مال بیگ بینگ چا ډسکور کوي؟ په کم ملک کې کم ساینسدان کم تاریخ کې؟ وای البرټ دی په دې نه خبر چې البرټ بیگ بینگ نه ډسکور کړي. البرټ انسټاین چې دی البرټ انسټاین نه دی ډسکور کړي بیگ بینگ. درواغ وای په خبر نه دی. ملحد برمل په دې نه دی خبر چې بیگ بینگ چا ډسکور کړی دی، په کم تاریخ کې، په کم ښار کې، په کم ملک کې، کم ساینسدان. وای البرټ انسټاین کړی دی، په دې کې ناکام شو، شکست یې وخوړی، نو په خبر. محترم مسلمانانو، بیگ بینگ چې دی په 1955 کال کې پوه شولې اسټرونیمر آرنو پنزیاز او رابرټ ویلسن چې دی ډسکوري یې وکړه د بیگ بینگ په کم تاریخ کې؟ په 1955 تاریخ کې. او دې ته اوارډ یې ورکوي، اوارډ انعام یې ورکوي په دا غټه ډسکوري کې چې دا یو دونه غټه ډسکوري یې وکړه د بیگ بینگ. په 1955 تاریخ کې اسټرونیمرز آرنو پنزیاس چې دی او رابرټ ویلسن دا ډسکوري وکړه، البرټ انسټاین نه ده کړې. ملحد برمل په دې نه و خبر. بیگ بینگ چې دی په قرآن کې 1400 کاله در مخه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې لیکلې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي په 15 صفحه کې چاپټر 1 آیات کې 1 آیات کې الله سبحانه وتعالی وایي دی الله سبحانه وتعالی چې دی دنیا یې جوړه کړله، اسمانونه او ځمکې جوړې کړلې. آیا دا الله سبحانه وتعالی نه دی چې اسمانونه او ځمکې جوړه کړلې او دغه رقم نور جوړ کړي؟ دی الله سبحانه وتعالی علم الغیب خالق دی. او الله سبحانه وتعالی چې کوم وخت غواړي چې یو کار وکړي هغه صرف ورته وایي چې کن فیکون، وسه او هغه کیږي. 14 صفحه او 1 او 2 آیاتونه الله سبحانه وتعالی بیا په قرآن کې وایي د بیگ بینگ په اړه باندې چې کافران کفار دا نه ویني چې اسمانونه او ځمکه سره یو جوین و او ما جراک او جوړ مې کړله. په قرآن صفحه 21 او 10 آیات، صفحه 21 10 آیات. بیگ بینگ ډسکوري چا وکړله؟ مغرب. کم تاریخ؟ 1955 تاریخ کې مغرب astronomers آرنو پنزیاس and رابرټ ویلسن وکړله. 2 کاله در مخه په قرآن کې 1400 کال در مخه لیکلی. برمل ملحد سما سوال وکړي مال چا وکړله ډسکوري؟ درته البرټ انسټاین وکړله. البرټ انسټاین نه ده کړې، دی په دې نه خبر.
په قرآن کې 1400 کال در مخه لیکلي دي. ساینسدانانو د مغرب ډسکوري وکړه. څه شي ډسکوري وکړه؟ دا ډسکوري وکړه د علم ورته راغی چې دا دنیا د بیگ بینګ در مخه چې انفجار نه و سوی، دماکه نه وه سوی او دنیا جوړه سوې نه وه، په وجود کې نه وه راغلې. دا یو دود غوندې وه، ورځ غوندې وه. دا په 19 سنه کې ساینسدانانو د ډسکوري په مغرب کې وکړه. الله سبحانه وتعالی 1400 کاله در مخه په 21 صفحه کې 11 آیات کې وایي الله سبحانه وتعالی دنیا یې جوړه کړه کم وخت چې دا دود و، دا دنیا دود غوندې وه، ورځ غوندې وه. ساینسدانانو په 19 سنه کې 19 سنه کې دوی ته د علم راغی په ټکنالوژیسکوپ چې دا دنیا چې په وجود کې نه راغلې، دا دود غوندې او ورځ غوندې وه. ساینسدان ډاکټر الفرید کرونر چې د دنیا مشهوره جیولوجیست دی او پروفیسر دی او چیرمن دی په ډپارټمنټ جیولوجي یونیورسيټي کې د جرمني، هغه چې دغه آیات ووایه چې په قرآن کې الله سبحانه وتعالی 1400 کاله در مخه وویله چې دا دنیا چې په وجود کې نه و راغلی، بیگ بینګ دماکه نه وه سوی، دا دنیا دود غوندې ورځ غوندې وه. دا ډاکټر پروفیسر الفرید کرونر چیرمن جیولوجیست د جرمني یونیورسيټي کې هغه شوک سو آریان سو چې محمد صلی الله علیه وسلم په 1400 کال در مخه په دې څه خبر وو چې دا دنیا چې په وجود کې نه و راغلی، بیگ بینګ دماکه نه وه سوی، دا دنیا دود غوندې وه، ورځ غوندې وه. په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم څه خبر وو، دته دا معلومات څنګه راغی؟ هغه شوک سو آریان سو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې 1400 کاله در مخه لیکلی دي، وایي دا دنیا ګول ده، ایک شیپ ده، هګۍ غوندې. 400 کاله در مخه د مغرب ساینسدان د دنیا سیل یې وکړي او دته دا په ثبوت ورسېدل چې دا دنیا ګول ده، راوند ده، ایک شیپ ده، هګۍ غوندې. الله سبحانه وتعالی 1400 کاله در مخه په قرآن کې ولیکله لمر او سپوږمۍ sun and orbits swimming یعنی ګرځي. لمر چې دی travel کوي، ساینسدانان وایي دا لمر چې دی سفر کوي 240 کیلومتره په یوه سکند کې او 200 میلیونه کاله مکمل کوي چې یو راوند وي پر دنیا باندې، اوربیټ ګرځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې 1400 کاله در مخه دا وویله. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په 14 صفحه کې او 40 آیات کې دا ویلي دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د غرو په اړه باندې 1400 کال در مخه ویلي دي چې د جیولوجي چې د غرو معلومات د ساینسدانانو سره دی، دا اوس کې ډسکوري وکړه چې دا غرونه چې دي دا میخونه لري، په مځکه کې دننه ډېر ډیپ دي، ننوتلي دي. دې ته وایي په انګریزي mountain ten pig غرونه میخونه غوندې ننوتلي دي په مځکه باندې.
الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې په اړه باندې لیکلي دي، د غرو په اړه باندې 1400 کاله در مخه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په 8 صفحه کې 6 او 9 آیات کې الله سبحانه وتعالی ویلي دي وای ما غرونه جوړ کړه as a pigs یعنی غرونه په مځکه مې نن ایستله چې میخونه لري، چې دا اوس د نن ورځ ساینسدانانو دی چې جیولوجي ورته وایي، جیولوجي د غرو په اړه باندې اوس ډسکوري وکړه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې 1400 کاله در مخه لیکلي دي د دریابو په اړه باندې، په دې کې انګریزي کې ورته وایي oceanology چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ګورئ موږ تاسې دریابونه لرو، یو دریاب دی چې اوبه یې مالګې تروې غوندې دي، او بل دریاب دی هغه اوبه خوږې دي، oceanology چې ورته وایي. نو د دا دوه دریابو په مابینځ کې یو دیوال دی چې دا اوبه یو خوږې دي بل تروې دي. الله سبحانه وتعالی 1400 کال در مخه په قرآن کې دا لیکلي دي په 55 صفحه کې او 19 او 20 آیات کې چې ما خوږې او تروې اوبه جوړې کړلې او دوی دواړه نه سره ګډېږي، په منځ کې مې بیریل دیوال وروالی دی. نن ورځ چې د دنیا مشهوره ساینسدان په نامه د ډورګا روی نومیږي، چې د دنیا مشهوره ساینسدان د مرین جیولوجي د دریابو ساینسدان دی، مرین جیولوجي پروفیسر دی په یونیورسټي کې. هغه ته مسلمانانو شاګردانو سټوډنټس دا آیات یې ورته کښېښوي، دغه آیات یې ورکوي، دغه آیات چې 24 صفحه ده او 49 آیات دی چې الله سبحانه وتعالی وایي د کفارو مثال داسې دی لکه یو ډېر ننوتلی او تاریکه او غټ دریاب، غټ تاریکه دریاب چې تاریکه پکښې کی. یعنی الله سبحانه وتعالی وایي په دریاب کې دننه چې لاندې ډیپ دننه ولاړ سئ تاریکه ده او تاریکه دی. نن ورځ د دنیا غټ ساینسدانانو، ساینسدان ډورګا روی چې د دنیا مشهوره ساینسدان دی په یونیورسټي کې مرین جیولوجي دی دغه ډسکوري یې کړې ده. ده وویله وایي دریاب کې دننه ډیپ تاریکه ده، دننه لاندې تاریکه ده او انسان ژوند نسي کولی. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا 1400 کاله در مخ وویله چې دریاب کې دننه لاندې تاریکه ده چې ساینسدانانو جیولوجي ډورګا ساینسدان اوس ډسکور کړله. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې پیازولوجي بلډ سرکولیشن 1400 کاله در مخه لیکلي دي. 1400 کاله در مخه قرآن الله سبحانه وتعالی نازل کړي پر رسول الله سم باندې. 600 کاله بعد مسلمانان علما په ساینس کې د قرآن بعد ورسېدله. اول بلډ سرکولیشن چې ډسکوري وکړه هغه یو مسلمان عالم و ابن نفیس نومېدی چې هغه د بلډ سرکولیشن وکړه، ډسکوري وکړه. 1000 کاله بعد په ویسټ کې مغرب کې د بلډ سرکولیشن ډسکوري چې ده هغه ویلم هاروي وکړه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې 1400 کال در مخه د بلډ سرکولیشن لیکلی دی.
الله سبحانه وتعالى په قرآن کې 1400 کال در مخه امبرولوژي لیکلې ده. یو ګروپ علما د مسلمانانو سکولران چې دوی د قرآن آیاتونه جمع کړه او حدیثونه جمع کړه د امبرولوژي په اړه باندې او بیا ترجمه کړه په انګریزي باندې. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي که تاسو په یو شي نه پوهېږئ تاسې هغه نفر ته ورسئ چې په هغه کې علم لري او چې ته مریض سې ته چیرې ځې؟ ته چې مریض سې ته ځې ډاکټر ته. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې درته وایي که په یو شي دې سر نه خلاصېږي ته ورسئ او نه پرته چې هغه په هغه کې علم لري. صفحه 14 43 آیات کې درته وایي. نو علماو د اسلام علماو آیاتونه او حدیثونه را جمع کړه د امبرولوژي په اړه باندې او په انګریزي ترجمه کړه او بیا پروفیسور ډاکټر کیت مور چې دی غټ پروفیسور دی امبرولوژي او چیرمن ډپارټمنټ اناتومي یونیورسيټي ټورنټو کاناډا کې چې دی غټ پروفیسور وو د امبرولوژي کې دته د آیاتونه ورښکاره کړه د امبرولوژي په اړه باندې او دغه ډاکټر پروفیسور کیت مور د کاناډا په یونیورسيټي کې امبرولوژي کې چې دی پروفیسور وو د چې د آیاتونه وکتله او ریسرچ په وکړي نو دا وویله چې د قرآن دغه آیاتونه چې د امبرو او حدیث د رسول صاحب د امبرولوژي په اړه باندې دي دا بالکل زموږ د ساینسدانانو چې د امبرولوژي په اړه موکړی دي هغه سره میچ کوي. په 1980 سنه کې میډیکل کانفرنس کې په سعودي کې دغه ساینسدان پروفیسور کیت مور هغه خپله وویله دغه آیاتونه چې په قرآن کې لیکلي دي د امبرولوژي د امبرو په اړه باندې او حدیث د رسول صلی چې موږ اوس دا ډسکوري وکړه په ټکنالوژي سکوپ باندې دا رسول الله صلی ته د الله سبحانه وتعالی راغلي دي دا د بل ځای نه دي راغلي او رسول الله صلی چې د الله نبی دی هغه څه خبرو په دې باندې 1400 کال در مخه په داش کې 1400 کال در مخه په داش کې نه ټکنالوژي او نه سکوپو دا چا وویله پروفیسور کیت مور دا الله سبحانه وتعالی څخه دي دا آیاتونه د امبرولوژي په اړه باندې په قرآن کې الله سبحانه وتعالی پین ریسپټرز په اړه لیکلي دي. پین ریسپټر څه شي دی؟ ساینسدان یو ډېر غټ پروفیسور چې نومیږي تاجسین نومیږي چیرمن دی ډپارټمنټ اناتومي په چنګ مای یونیورسيټي کې په ټالنټ کې دا ډسکوري وکړه چې د انسان په بدن کې یو رګ دی د هغه رګ د وجه څخه انسان درد محسوس کوي دغه ته وایي پین ریسپټر په انګریزي باندې. دغه ساینسدان د ټایلند چې دی چیرمن دی په یونیورسيټي کې په ټایلند کې دا ډسکوري وکړه د نوم دی تاجسین. دغه ساینسدان په کانفرنس کې اتم کانفرنس د میډیکل کانفرنس په سعودي کې دیم راغلی وو. علماو د اسلام د قرآن آیات یې درته کښېښوي دغه پین ریسپټر په اړه باندې چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي چې دا کافران چې د الله دین اسلام نه مني دی به زه دوژخ ته واستومه او په دوژخ کې به اور د دې ټوله بدن بر وسوځي
او د دوی دا پوست به ټولو ویلی سي پوست چې ویلی سو وای زه به دوی ته نوی پوست ورکمه چې دوی درد محسوس کوي ابدالابدا دغه آیات په قرآن کې د 5 سپټمبر په اړه لیکلی دي 1400 کاله در مخه نو بیا علماو دغه ملحد ساینسدان ته دغه آیات ښکاره کوي دغه ساینسدان پروفیسر د تایلند هغه شوک اریان سو چې دا څنګه لیکلی دی په قرآن کې 1400 کاله در مخه نو بیا هغه اعلان وکړي چې دا قرآن د الله څخه دی او هغه مسلمان سو او اسلام یې قبول کړي او کلمه یې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه ګواهي ورکوم چې هیڅوک د عبادت لایق نه دی یو الله سبحانه وتعالی د عبادت لایق دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی پیغمبر دی او بنده دی الله سبحانه وتعالی دا قرآن نازل کړي زموږ تاسې پر نبی رسول الله سلام باندې 1400 کاله در مخه دا قرآن معجزه ده دا قرآن در دوسه تبدیل سوی نه دی 1400 کاله در مخه چې پر رسول الله نازل سو در دوسه تبدیل سوی نه دی دا قرآن 1400 کاله څخه د اوس پورې 10 میلیونه انسانانو په یاد کړی دی د دنیا ټولو مذهبو کتابونه راوړه او قرآن راوړه ویې سوځه په دریاب کې وغورځوه اوبو کې وغورځوه یو کتاب بیرته موږ راوړای سو سبا هغه قرآن دی ولې موږ اصلي اورجینل لرو قرآن یو په برټیش لایبرري کې دی یو په ترکیه میوزیم کې دی یو په تاشکند میوزیم کې دی او 10 میلیونو مسلمانانو په یاد کوي په زړه باندې نور کتابونه نور مذهبي کتابونه چې ولې سوځله په اوبو دریاب کې دی وغورځول ختم سوله دا قرآن کې یو غلطی میسټیک کانټرډکشن نشته دا قرآن چیلنج ورکړی دی د دنیا انسانانو ته 1400 کاله در مخه که تاسې شک لرئ شوبه لرئ چې دا قرآن د الله څخه نه دی نو بیا راسئ ټوله پوهان پروفیسران او جنات انسانات راسئ قرآن غوندې یو کتاب راوړي 10 آیاتونه راوړي 3 آیات راوړي یو آیات او قرآن غوندې مثال راوړي او تاسې به هېڅکله ونه کوي پر شور یقینا وبې نه کوي نو ځان تیار کړي هغه ورته چې الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دی دغه انسانانو لپاره چې د قرآن خبره نه مني د الله خبره نه مني د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مني دا چیلنج دا اوس په قرآن کې ستا په زراو انسانانو کوشش وکړي چې دا چیلنج قبول کړي قرآن غوندې کتاب راوړي ناکام سول قرآن هدایت ورکړي دا قرآن محترم مسلمانانو د دنیا د انسانانو ژوند ور تبدیل کړي هر ورځ میلیون انسان اسلام قبلي 4,000 برطانویان هر کال اسلام قبلي په یوکي کې 10,000 فرنچ اسلام قبلي هر کال په فرانسه کې 10,000 امریکایان هر کال اسلام قبلي په امریکا کې 2 میلیون امریکایان اسلام قبول کې د 9/11 حمله بعد په دنیا کې میلیون اسلام قبلي دا قرآن 2 بلیون فالوورز لري یو کتاب چې الله نازل کی پر پیغمبر رسول الله باندې 1400 کاله در مخه هغه کتاب 1400 کاله در مخه نازل سو فالوورز ملګری 2 بلیون ته ورسېدل په 1400 کاله کې فالوورز ملګری زیاتېږي یو کتاب چې یو ساینسدان یو پوه سړی یو پروفیسر لیکلی دی په مارکیټ کې 10 کاله چلیږي 10 کاله خلک وایي 10 کاله 10 کاله 50 کاله 50 کاله بعد کتاب څو ګوري لنه ختم سو قرآن 1400 کاله در مخه نازل سو پر رسول باندې باندې نازل سو ملګری نن ورځ 2 بلیون ته ورسېدل دا یو معجزه ده محترم مسلمانانو ما چې پر برمل سوال وکړي ما د مور ثبوت راکړي د مور ثبوت راکړه ستا مور ده ستا ثبوت راکړه د ول زما موجود ده زما د مور ثبوت دی نو که ستا موجوده ستا موجوده ده ته موجود ستا د مور ثبوت دی نو ته بیا د الله سبحانه وتعالی کم چې کائنات دي مخلوقات دي نشانیان دي آیاتونه دي قدرتونه دي چې موجود دي ولې نه منې که ستا د مور ثبوت دا دی چې ته موجود یې ولې نه منې که ته وایې چې ستا مور موجوده ده الله موجود نه دی زه نه وینم نو ستا نیکه 1000 کاله در مخه و اوسېدی ستا د مور یو نیکه و هغه نه موجود دی
نه نوم در معلوم دی نه قبر نه دی لیدلی دی ته منې چې هغه ستا نیکه دی نو که ستا دا دلیل دی چې الله زه نه وینم هغه هم ته نه وینې هغه ستا نیکه نه دی که ستا دا دلیل دی ثبوت دی ستا موجودیده چې ته موجود یې ستا د مور ثبوت دی نو د الله مخلوقات اسمانونه دریابونه په دنیا کې موجود دي کائنات نشانیان قدرتونه آیاتونه محترم مسلمانانو په دنیا کې چې دی د دنیا کې اډر روان دی قانون روان دی اسمانونه مځکې دریابونه لمر او سپوږمۍ ستوري ټول په اډر روان دي په قانون کې روان دي محترم مسلمانانو د دنیا غټ ساينسدان غټ ملحد د انګلند هاوکن سټیفن هاوکن وایي په خپل کتاب کې وای په دنیا کې یو اډر روان دی دنیا په اډر چلیږي راشنل لاز روانه ده یو قانون روان دی صحیح سو نو چې ساينسدانان وایي ملحدین وایي چې دنیا په اډر روانه ده په قانون روان ده په دنیا کې اډر قانون دی نو دا اډر قانون د کومې خوا راغی تاسې خپل ځان سره سوچ ووي زه به تاته یو دلیل منطقي سوال و جواب درکم په دشت کې روان یو موبایل دې پیدا کړي ستا موبایل میټریلز د چی څه جوړ دی کوم چې انداره ده او پلاستیک دی موبایل څه د چی څه جوړ دی پلاستیک انداره څه جوړ دی میټریلز د پلاستیک انداره میټریلز د کوم ځای راغلي دي د تیل سره راغلي دي د مځکې سره تیل راغلي دي لمر او باد او ریګ ستا د موبایل میټریلز د تیل لمر مځکه ریګ باد څخه دي نو ته سوچ ووایه چې په دشت کې روان یو موبایل دې پیدا کړي او دا موبایل دې راواخلئ زنګ دی او کار کوي او زه درته وایم چې دا موبایل 1500 کال در مخه بای چانس راغی تیل د مځکې راووتل تیز باد راغی لمر راغی ریګ راووتل دا میټریل یې جوړ کړ موبایل یې جوړ کړي او کار یې شروع کړي ته بیا ومنې آیا امکان لري نه ته به راته ووایه چې نه دا موبایل یو ډیزاینر جوړ کړی دی خالق لري میکر لري ډیزاینر لري جوړونکی لري نو که دا موبایل په خپله بای چانس نسي راتللی نو دا دنیا هم بای چانس نه راغلی دنیا هم په وجود کې راغلی ده او دا دنیا ساینسدانان وایي کاس افیکټ لري 14 میلیون کال در مخه دماکه وسوه د دماکه انفجار و د یو ځای راغی کاس افیکټ او دنیا په وجود کې راغله او دا هم یو خالق لري ډیزاینر لري صحیح سو محترم مسلمانانو نو د دنیا ډیزاینر خالق څوک دی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې درته وایي الله سبحانه وتعالی وایي په سوره ال عمران کې وایي یو سلو نه اتیا صفحه او نوی آیات کې الله سبحانه وتعالی وایي ټول دنیا او مځکې اسمانونه په الله مربوط لري په الله سره الله جوړ کړ الله خالق دی او په اسمانو او مځکه کې په شپه او ورځ کې په دریابو او ستوري کې په لمر او سپوږمۍ کې حیوانانو مخلوقات کې چې دی آیاتونه قدرتونه دي ساين دي د الله سبحانه وتعالی نشانیان دي د اوغو خلقو لپاره چې دی د عقل د علم کار اخلي برمل ما توله و زما د مور ثبوت زما موجودګي ده زه موجود یم زما مور موجوده ده زه موجود یم دا زما د مور ثبوت دی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې درته وایي چې په اسمانو کې مځکه کې دریابو کې شپه ورځ کې لمر سپوږمۍ ستوري او مخلوقات حیوانو کې نشانیان قدرتونه آیاتونه دي د هغه خلکو لپاره چې د عقل کار اخلي د علم کار اخلي
که ته وایه چې ستا د مور ثبوت دا دی چې ته موجود یې ستا موجودګي ستا د مور ثبوت دی نو ته ولې بیا د الله نښانیان آیاتونه قدرتونه نه منې چې موجود دي چې الله په قرآن کې 1400 کاله درته ولیدي ستا مور هم خو الله جوړه کړې ده تا ما ټول چې ډي ان اے زما د مور ثبوت دی ډي ان اے په تاریخ نه خبر ډي ان اے چا ډسکور کړی په کم ښار کې کم ملک کې ما ثبوت درکړئ چې په 1969 کې فرانسیس کریک ډسکور کړی ده ته نه خبر په قرآن کې 1400 کاله درمخه لیکلی ده په سورت کهف کې 15 آیات کې درې وارې ډي ان اے نوم لیکلی دی دال نون الف دال ډي نون ان الف ا ډي ان اے که ستا د مور ثبوت ډي ان اے دی الله په قرآن کې لیکلی ده الله ستا مور جوړ کړی ته جوړ کړی محترم مسلمانانو د الله سبحانه و تعالی ثبوت دلیل چې دی قرآن دی او دا قرآن یو معجزه ده او ما ټوله یې ثبوتون دلیلونه درکړه ساینسي دلیلي منطقي علمي نو اوس به ملحدین ووایي که الله سبحانه و تعالی ټوله جوړ کړی دي ټوله مخلوقات ټوله دنیا الله چا جوړ کړي د الله ډیزاینر څوک دی د الله خالق څوک دی محترم مسلمانانو یو شی چې ابدالابدایي هغه خالق ته ضرورت نه لري ډیزاینر ته ضرورت نه لري کریټر ته ضرورت نه لري میکر ته ضرورت نه لري الله سبحانه و تعالی ابدالابدا دی همیشه دی الله سبحانه و تعالی د اسمانو د دنیا څخه د باندې دی سپیس ان ټایم څخه د باندې دی ساینسدانان وایي هر شی چې د دنیا د سپیس ټایم څخه د باندې جلا دی هغه ډیزاینر نه لري میکر نه لري خالق نه لري په دې خاطر چې د دنیا څخه د باندې سپیس ان ټایم نشته هر شی چې په دنیا کې دننه سپیس ټایم دی هغه خالق لري ډیزاینر لري بیګینینګ لري جوړ شوی دی ان لري ختمیږي دنیا کوس افیکټ لري جوړه شوی ده او ان لري ختمیږي ټول مخلوقات په دنیا کې دننه دي بیګینینګ او ان لري د دنیا څخه هر شی د باندې هغه بیګینینګ ان نه لري خالق نه لري چا نه جوړ کړی الله سبحانه و تعالی پر عرش عظیم دی الله سبحانه و تعالی ابدالابداو دنیا چې الله نو جوړ کړي ځکه مخلوقات نو جوړ کړي الله سبحانه و تعالی ابدالابداو او به د او پر سر وو الله اول کلام جوړ کړي کلام تی ویله نوښته کا عرش عظیم جوړ کړي اسمانونه جوړ کړه مځکه جوړ کړه ټول مخلوقات جوړ کړه الله خالق نه لري الله خالق ته ضرورت نه لري بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله یو دی بے نیاز دی الله چا جوړ کړی نه دی الله څخه څوک پیدا شوی نه دی الله ابدالابدا دی الله غوندې څوک نشته الله همیشه دی ان کریټر محترم مسلمانانو زه یو مثال در کومه چې یو پوجي یو آرمي غواړي چې یو دهشتګر یو ټیرس وولي دهشتګر ټیرس هلته ځغلي او دی غواړي چې ویې ولي خو دی اجازت نه لري چې ویې ولي دی خپل جنرال ته زنګ وهي مشر ته زنګ وهي و اجازه راکړه چې دهشتګر زه وولم هغه اجازت نه لري هغه خپل مشر ته زنګ وهي ابل خپل مشر ته زنګ هغه هم اجازت نه لري ابل خپل ولسمشر ته پسې زنګ وهي ولسمشر بیا پسې ابل ته زنګ وهي دا سلسله به همیشه داسې روانه وي آیا دا پوجي به هغه دهشتګر وولي که یا که پوجي ضرورت ونه لري چې یو چا څه پوښتنه وکړي اجازه واخلي پوجي به هغه وولي دغه رقم که ته دا سوال کوې چې خالق الله چا جوړ کړی دی او بل الله چا جوړ کړی دی او بل الله بل خدای چا جوړ کړی دی دا سلسله به همیشه جاری د دې بهترین جواب دا دی چې الله خالق یو دی هغه خالق نه لري ابدالابدا دی هر شی چې ابدالابدا یې خالق ته ضرورت نه لري الله د سپیس ان ټایم څخه د باندې دی ساینسدانان ملحدین وایي دنیا سپیس ان ټایم سره روانه ده دنیا جوړه شوې دنیا ختمیږي او د دنیا څخه چې هر شی د باندې هغه جوړ شوی نه دی امکان نه لري چې جوړ دي سي هغه ابدالابدا دی سپیس ان ټایم نشته الله ابدالابدا دی د سپیس ټایم څخه د باندې دی الله دنیا مخلوقات جوړ کړه ما په قرآن کې دی د بیگ بینګ ثبوت مې درکړی
expanding of the universe ثبوت مې درکړي او دغه رقم ټول ساینسي دلیلونو منطق ثبوتونه مې درکړله او ستا د مور ثبوت مې درکړي چې ستا مور چا جوړ کړی الله جوړ کړی ده تم الله جوړ کړی تا ثبوت نه درلودی چې تا خپله مور ما ته په ثبوت ورسوې برمله تا شکست وخوړی وتښتېدلې په مور په ثبوت کې دې شکست وخوړی په ډي ان اے کې دې شکست وخوړی په بګ بینګ کې دې شکست وخوړی ایکسپلینینګ د یونیورس کې دې شکست وخوړی نو الحمدلله دین اسلام حق دی الحاد خاتمه الحاد ختم فینیش ملحدین ختم تباس بوله نور نه غټي خبرې مکوي بالا نورې غټي خبرې بالا مکوي چې غټ نور ونه وایاست چې موږ ساینسدانان یو موږ پروفیسران یو موږ دا یو هغه یو ستا پروفیسري معلومه شوله چې ته په ډي ان اے نه یو خبر چې ډي ان اے چا ډسکور کړی ده کم ملک کم تاریخ کې په بګ بینګ نه یو خبر چې ما د ټول بګ بینګ چا ډسکور کړی دي ته ټول البرت انسټاین جوړ کړی ده البرت انسټاین نه کړی البرت انسټاین نه ډسکور کړی ته په دې نه خبر تاسو کاپی کوئ کاپی د ګوګل څخه کوئ تاسو کاپی کوئ تاسو اوریدلی دي علم نه لري نه په اسلام کې علم لري نه په ساينس کې نه په تاریخ کې